أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق د نبی صلی الله علیه وسلم دا بیانېدو چې دا د الله یقیني حق پیغمبر دی او صدق دغه بیانېدو په دفع د شبهاتو سره هغه شبهات او اعتراضونه چې هغه واردېدل په رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یهودو طرف نه اعتراضونه د نصاراو د طرف نه یا د مشرکینو د طرف نه دغه په رسالت باندې چې اعتراضونه هغه واردېدل څه شبهاتو نو الله رب العالمین د هغې جواب کوي. نو هغه شبهات څه بیان شو، پنځه شبهات تقریبا دا بیان شو او وروسته یو څو شبهات نور هم راوړي. دفع د شبهاتو به نورم کوي، لیکن د منځ کې اوس زواجر بیانېږي. زواجر یهودو نصاراو ته او دارنګې مشرکینو ته هم هغو ته زجرونه بیانېږي، رټنه ورکوي الله رب العالمین هغو لره په بعضې کارونو باندې او دارنګې په بعضې اقوالو باندې هغو ته الله رب العالمین رټنه ورکوي چې داسې عملونه مه کوئ او دا بعضې خبرې د خولې نه مه راوباسئ، ځکه دې کې ډېر نقصان دی، د دنیا او د آخرت نقصانونه پکې دي. نو دې ته وایي رټنه ورکول یو انسان ته په یو عمل یا په یو خبره باندې. لکه موږ پښتو کې مو ویو یو سړی د غلط کار وکړي، یو غلطه خبره د خولې نه راوباسي، نو مشر راولګېږي هغه له په دغه خبر باندې رټنه ورکړي، هلکه دا خبره دې غلطه وکړله، دا عمل دې غلط وکړه، داسې عمل به یې ونه کړي، وګوره داسې خبره به یې ونه کړي. دا خو د دنیا کې هم ستا دپاره نقصان دی او آخرت دپاره او د دین دپاره هم نقصاني خبره او نقصاني عمل دی. دې آیت کې الله اول زجر ذکر کوي یهودو ته، هغه دا دی چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه کوئ، اعتراضونه پې کوئ، عنادي سوالونه تپوسونه دا د هغه نه کوئ. نو دا مقصد ستاسو دا دی چې تاسو د رسول الله ضرر ورکوئ او دا خفه کوئ، لکه څنګه چې تاسو د موسی علیه السلام نه ستاسو مشرانو د موسی علیه السلام باندې به اعتراضونه کول او د هغې نه به سوالونه چې د هغه کول او د بعضې شیونو مطالبه به یې د هغه نه کوله، دې لپاره چې موسی علیه السلام په دې خفه کړي او ضرر ونه ورکړي. نو دا خوی ستاسو په دې کشرانو کې هم دی چې تاسو هم داسې عنادي سوالونه، تعنتي سوالونه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوئ چې د آخري نبي دی، حق پیغمبر دی، صرف د هغه د خفه کولو لپاره او هغه ته د ضرر او د تکلیف رسولو لپاره دا کوئ. لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه تاسو داسې سوالونه کړي وو، یعنې ستاسو مشرانو کړي وو، نو په دې باندې ورله زجر ورکوي، بېځایه سوالونه، تعنتي سوالونه او عنادي سوالونه چې د هغه مه کوئ. داسې تپوس کوئ چې په هغې کې فایده وي، هغې کې ستاسو دین
دینی فایده تاسو له درکوي اخروي فایده درکوي داسې تپوس کوئ. بیا ام تریدونه کې د مفسرینو دوه قول دي مشهور. یو قول دا دی چې دا خطاب په دې کې یهودو ته دی، ام تریدونه، او د سوال نه مراد سوالونه عنادي دي، عنادي سوالونه، تعنتي سوالونه تاسو د خپل رسول نه کوئ چې هغه الله دې امت ته رالېږلی دی، او یهود نصارا او دارنګې مشرکین عرب د ټولو لپاره رسول دی. نو عنادي سوالونه او دارنګې د حسدي سوالونه دا تاسو مه کوئ د رسول نه، په دې وله رټنه ورکړي. دویم قول دا دی چې ام تریدون کې دا خطاب چې دی نو دا مشرکینو ته دی، د مکې مشرکان یا نور مشرکین چې کوم وو د هغې ته دا خطاب دی ام تریدونه کې. بیا د سوال نه به مراد هغه سوال دی چې هغه مشرکان د عربو چې دی دا هم پکې داخل دی، داسې ووایه. دویم قول دا دی په دغه اول سوال کې د مشرکانو سوالونه دا هم پکې داخل دی. دویم قول مشهور دا دی چې دا ام تریدونه کې دا خطاب مؤمنانو ته دی، صحابو ته خطاب دی، بیا وروسته مؤمنانو ته. بیا د ان تسألونه مراد هغه سوالونه دي چې هغه بې فایدې نه وي، اخروي دیني فایده پکې نه وي، نو داسې سوالونه د رسول نه مه کوئ، ځکه هغه به دې خفه کېږي، تنګېږي په دې باندې، بې ځایه سوالونه مه کوئ. نو که یهود او مشرکین عرب دا مراد شي نو مراد د سوالونه عنادي سوالونه دي، تعنتي سوالونه، د حسد نه ډک سوالونه دا مه کوئ، هغه مه خفه کوئ، مه پریشانه کوئ. او که چېرته ام تریدون دا خطاب مؤمنانو ته شي نو بیا د سوال نه مراد عنادي سوالونه نه دي، بلکې د سوال نه بیا مراد بې فایدې سوالونه دي چې په هغې کې څه فایده نه وي. د دې شي باره کې تپوس مه کوئ د نبي نه چې په هغې کې څه فایده نه وي. بې ضرورته بې فایدې سوالونه تپوسونه دا د نبي صلی الله علیه وسلم نه مه کوئ، ځکه چې هغه په دې تنګېږي. او یهودو به وخت په وخت باندې عنادي سوالونه د نبي صلی الله علیه وسلم نه کول، عنادي سوالونه، او دارنګې مشرکینو د عربو هغې هم بې فایدې او عنادي سوالونه د نبي صلی الله علیه وسلم نه کړي دي. سورت اسراء کې راځي او موږ له د ځمکې نه چینې راوباسه او ستا لپاره د سرو زرو کور وي او ستا لپاره د باغونه وي او موږ له چینې پکار دي، او دارنګې ته بره وخېږه اسمان ته چې موږ دې ښکاروي، نو موږ له یو کتاب راوړه. داسې بې ځایه سوالونه عنادي سوالونه به هغو کول. نو زجر رټنه په دې ده چې داسې سوالونه څوک کوي د نبي نه او هغه خفه کوي، هغه له ضرر ورکوي، نو دا په دې مرتد کېږي، دا مرتد دی، مرتده، ایمان نه واوړېده، د ایمان نه دا انسان مرتد شو، او برابره لاره چې کومه ده د هغې پرېښودل او په غلطه لار باندې روان شي. نو په نبي باندې عنادي سوالونه کول او د حسد نه ډک سوالونه پې کول او دارنګې هغه له تکلیف او ضرر ورکول، په دې نیت باندې سوالونه کول، په دې سره انسان مرتد کېږي. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، آیا غواړئ تاسو چې تپوسونه وکړئ د خپل رسول نه، کما سئل موسى من قبل، لکه څنګه چې تپوسونه کړی شو د موسی علیه السلام نه د دې نه مخکې. ان تسألو که موږ دوه معناګانې وکړلې. کما سئل موسی من قبل، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه تپوسونه کړی شو، عنادي تپوسونه او دارنګې بې ځایه تپوسونه د دې نه مخکې. یو تپوس که مخکې ذکر شو سورة البقره کې، هغه دا دی چې دوی ویلو چې موږ به الله ته ومنو چې الله دې موږ ته ځان ښکاره راوښیي،
حتی نر الله جهرة تر دې پورې چې الله موږ ښکاره وینو. نو دا ډېر د عناد نه ډک سوال دی، دا د ضد او د حسد نه ډک سوال دی چې داسې تپوس چې د هغه کوي چې موږ ته د الله ځان ښکاره راوښي، نو موږ به بیا څه چې د هغه ومنو، موږ سره هم د هغه خبرې وکړي. او دارنګې نور عنادي تپوسونه هم د موسی علیه السلام نه به دې وکول، هغه به یې خفه کوو په دې باندې، او کله به یې بدنامه په هغه باندې لګوله، تعنتي سوالونه به په هغه باندې کول. کما سئل موسی من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. چا چې واخستو کفر په بدل ایمان کې، یقینا ګمراه شو دا د برابر هلارې نه. تبدل دا په معنا د اخستلو سره راځي، او کله په معنا د نفس بدلولو سره هم راځي، خو دلته معنا د اخستلو ده، ځکه د بدل معنا کې وکړي نو به معنا نه جوړېږي. چا چې بدل کو کفر په ایمان سره، نو ده خو ډېر ښه کار وکړ، نو څنګه الله وایي فقد ضل سواء السبیل، دا ګمراه شو. نو دې د وجې نه د تبدل معنا اخستل دي. ومن يتبدل الكفر، چا چې واخستلو کفر بالایمان په بدل ایمان کې، اشاره داسې عنادي سوالونه چې دی دې باندې سړی مرتد کېږي. فقد ضل سواء السبیل، دا خو ګمراه شو د برابر هلارې نه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. دیگه اوس بل زجر ورکی الله رب العالمین دیوتا په دې باندې چې دی حسد کی د ایمان والاو سره، او کوشش کی چې د حسد د وجې نه دیم کافر کې او مرتد کی. د دیو دا کوشش روان دی د دې اهل کتابو چې کافران اهل کتاب دا غواړي چې مؤمنان هم کافر کی مرتد کی د اسلام نه، او دا ولی کی ځکه چې دا د دیو د زړونو حسد دی، حسد کی د مؤمنانو سره بغض کینو سره لري. نو دا غیر وجه نه کوشش کی چې دا ایمان والا هم دا کافر کی او مرتد کی د ایمان نه، اسلام نه واړی د ایمان نه چې هغه واړی. او الله ډیر عالم خبیر ذات دی، وسم د کافرو دا کوشش دی چې دا مسلمانان مؤمنان دا د ایمان نه واوړي، اسلام نه واوړي. که یهودین کیږي یهودین دي شي، که نصارا کیږي، که مجوسیان ته جوړیږي، هندوان سکان شیعګان هر یو چې جوړیږي، خو چې صرف اسلام دین پرېږدي، دا کوشش روان دی. مسلمانانو ته پیسې رامخته کوي، او کله ورته بې حیایي دې رامخته کوي، او د هغې اسباب او دارنګې کیبل یو شی بل شی دا جوړوي، او دارنګې نیټ او په هغې کې قسمه قسم ګمراهیانې دا جوړوي، او دې لپاره چې مسلمانانو نسل سړي زنانه په دې تباه کړي، د ایمان نه واړي، اسلام نه واړي. او اوس وګوره ډېره کالجونو ته چې لاړ شي او یونیورسټیانو ته لاړ شي، نو چې ته نظر واچوې نو ډېر هلکان جنکۍ دا د ایمان نه اوړي، اسلام هغې نه اوړي، اسلام ته سپک ګوري، ملحدین کېږي، د الله د وجود نه انکار کوي، ډېر الله نشته دی، ملحدین هغې ته وایي د الله د وجود نه انکار کوي، دهرین شو، بېدینه شو. او کله وایي چې الله ولې موږ باندې دا پابندۍ نه لګوي چې دا زنا مه کوئ، او بې حیایي مه کوئ، او ازادي مه کوئ، او دا مه کوئ، هغه مه کوئ، دا پابندۍ نه په موږ باندې لګوي، په الله اعتراضونه کوي. او دارنګې کله دا اعتراض هم کوي چې یاره دا ګناهونه الله ولې پیدا کول، چې اوس موږ ګناهونه کوو موږ به یې راګیروي، نو دا ګناهونه الله پیدا کول ولې؟ پکار دا ده چې ګناهونه نه وی. نو دا یو ملګری و، هغه وویل چې یونیورسټۍ کې د یونیورسټۍ څوک و نو تعلیم والا څه تعلیم یې کوو، نو هغې وی دا سوال چې د هغه په موږ باندې کړی دی،
تعلیم والا یو جنۍ و هغې د سره چې الله چې موږ داسې ازادۍ او دغه ته نه پرېږدي او ته وایې چې منع کړل نو الله دا ګناهونه ولې پیدا کول به دا بې حیایانې دا یې ولې پیدا کولې چې بېرته موږ له به یې سزا راکوي په دې باندې داسې د کفر خبرې دی دا خو دنیا ده دنیا دارالامتحان دی الله رب العالمین په خپلو بندګانو امتحان کوي چې دا ګناهونه یې نه پیدا کړي نو امتحان به څنګه کېږي بیا خو امتحان نه کېږي الله قسمه قسم امتحانونه کوي او وخت په وخت باندې مؤمنانو باندې امتحان کوي کافرانو باندې عام مخلوقاتو باندې امتحانات راولي ګناهونه پیدا کړي نیک عملونه پیدا کړي دي او موږ او تاسو ته پیغمبران را لېږلي دي کتابونه را لېږلي دي او راته وایي چې دا ګناهونه مه کوئ په دې باندې اور ته غورځېږئ نیک عملونه وکړئ جنت ته به لاړ شئ نو انسان له اختیار ورکړی دی کفر کوي که ایمان راوړي اختیار که دا اختیار نه وی نو بیا خو د هغه ایمان قبول نه و ایمان یې به نه قبلېده دې د وجې نه الله له اختیار ورکړی دی امتحان دی ګناهونه پیدا کړي او دارنګې نیک اعمال هم پیدا کړي نو په دې کې الله زجر ورکوي اهل کتابو ته په دې چې دې کوشش کوي چې تاسو د ایمان نه واړئ کافران هم کې د ځان په شان هم کې او دا د دې حسد دی خو ته حق ښکاره شوی دی خو د حسد او د کینې او د بغض د وجې نه دې کار کوي نو چې دا کوي نو الله رب العالمین یو 15 کارونه ذکر کوي 15 کارونه چې د دې په وجه باندې به تاسو د دې او د حسد نه او د دې او د دعوت نه بچ کېږئ دا 15 کارونه به تاسو کوئ هغې به حسد کوي کینه به کوي بغض غلط دعوت به چلی لیکن تاسو به څه کوئ دا 15 کارونه 3 کارونه وروسته آیت کې ذکر دي چې په هغې سره تثبت په دین او استقامت په دین باندې راځي او 2 کارونه دی آیت کې ذکر دي چې عفو او صفحه ده چې دې ته وایي اخلاق په باب د دعوت کې چې کله ته دعوت کوې که نه نو بعض وخت به یو کس به تا تنګ کړي پریشانه به دې کړي ته به څه کوې عفو به کوې او صفحه به کوې او خپل دعوت چې د هغه به جاري ساتي هغه به نه بندوي نو تاسو سره به د الله مدد راځي بل د مونځ پابندي به کوې زکات به ورکوې نیک عملونه به د خپل ځان لپاره مخکې لیږي نو دې سره انسان په دین مضبوطېږي مونځ زکات دا داسې عملونه دي چې انسان په دین باندې الله مضبوطوي د دې په وجه باندې ود کثیر من اهل الكتاب او غواړي ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم چې واپس وګرځئ تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه کفارن او کفر کوونکي ود غواړي یعنې د زړه تمنا یې دا ده د زړه خواهش یې دا دی د ډېر اهل کتاب او اهل کتاب څوک دي دا یهود نصارا څه شی غواړي په زړه کې تمنا او افسوس کوي لو یردونکم لو یې مصدریه دې ته وایي معنا لو یردونکم چې دی واپس کی تاسو من بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسو نه چشتم واپس شي کفارن کافران او دارنګه کفر کوونکي دي کفر تم واپس کی دا غواړي ود کثیر من اهل الكتاب ارتدادکم ستاسو مرتد کېدل پس د ایمان نه کفارن کفر کوونکي دا غواړي چې دا مسلمانان مؤمنان دا په څه طریقه باندې موږ کافر کو لکه ما درته وویل چې اوس هم د دې دا دعوت دی د یهودو نصاراو برطانیې او امریکې او د دې نورو چې مسلمانان په څه طریقه باندې د قرآن نه واړو او دارنګې د ایمان نه واړو د اسلام نه شي هغه واړو دې لپاره سکولونه هغې کولاوي دارنګې انجوګانې دا چې د هغه کولاوي اسپتالونه چې د هغه کولاوي او دارنګې قسمه قسم کارونه په ملک کې کوي د مسلمانانو په ملک کې دې لپاره چې په دې باندې سړي زنانه د ایمان نه واوړي هلکه سکول دی فری داخله هر څه له بوټان او دارنګې نور کتابونه له فری ورکوي پیسې نشته دی پیس به له هغې ورکوي او دارنګې خوراک مراک خرچه چې رقم له ورکوي او دا کوي هغه کوي دا ولې کوي چې تپوس وکړي په سر کې هغه به د عیسایانو د نصاراو سکول وي یا به یهودیانو جوړ کړي
او دارنګې د یا به د هغو کوم شبکې هغو به جوړ کړی. نو دې د وجې نه دغه مؤمنان په ځان پوهېږي نه په منځ کې د هغو ماشومان ایسته کافر شي چې تپوس یې وکړي چې ستاسو پیغمبر څوک دی. دې ماشومان نه تپوس وکړي په دغه سکول کې سبق وایي وایي زموږ رسول پیغمبر عیسی علیه السلام دی. نو ګوره ایمان نه واړو که نه زموږ رسول خو محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغو ته دا ورښي په دې سکول کې خو مسلمان مؤمن بېغمه ناست هغه وایي یاره جي بس فری تعلیم پې کېږي او زما وسه نه کېږي. هلکه وسه نه کېږي نو ماشوم کافر کې د دې سکول کې داخلې خو دغه ایمان نه اړوي که نه ملحد کوي د الله نه اړوي د الله د توحید نه اړوي د الله د رسول نه اړوي. الله ډېر عالم خبیر ذات دی. موږ ته وایي دا هم دشمنان دي ګوره وایي پېژنې حسد کوي. دې ستاسو ایمان او اسلام صحیح نه ګڼي دین هم اړوي په قسمه قسم طریقو باندې کفارن کفر کوونکي. حسد من عند انفسهم د وجې د حسد نه من عند انفسهم چې دا پیدا شوی دی د هغه نفسونو خبیثو د دیونه. حسدا د وجې د حسد نه من عند انفسهم چې دا پیدا شوی دی د هغه نفسونو خبیثو د دیونه. من بعد ما تبین لهم الحق پس د هغې نه چې ښکاره شو دیو ته حق ورته ښکاره شو چې دا رسول حق دی قرآن حق دی دا ورته ښه ښکاره شوی دی اسلام دین چې دی نو دا حق دین دی. بیم دی چې هغه کوشش کوي چې ایمان والا د کافران کې او مرتدي کې د اسلام نه واړوي. ولې حسدن ټکي ته سوچ کوئ دا حسد کې د مؤمنانو سره امریکې برطانیې او یهود نصاراو باندې به ښه ګمان نه کوي. وروسته راځي چې دا تا نه راضي کېږي تر څو پورې چې مؤمنانو تاسو د هغو په شانتې شوي نه یاستئ کیندې په تاسو اعتماد نه کوي ستاسو خبره نه مني تاسو نه خوشحالېږي نه تر څو پورې چې تاسو د هغو په شانتې شوي نه یاستئ. حسد چې دی نو دا مرض دی د یهودیانو او دا ډېر خراب مرض دی چې دا د زړونو یو مرض دی حسد. او د حسد د وجې نه ډېر ګناهونه په انسان کې بیا پیدا کېږي. اول حسد ووایي حسد څه ته وي؟ تمنا د زوال د نعمت د غیر دې ته وي حسد. سړی تمنا کوي د زوال د نعمت د غیر نه چې یا الله د پلانکي سړي پلانکي زنانه د تا یو نعمت ورکړی دی یا الله دا نعمت دې واخلې. داسې نه وي چې مال یې راکړې ما ته میلاویږي که نه میلاویږي خو الله دنه یې واخلې. دا تمنا په زړه کې کوي چې الله دله د علم ورکړی دی دله د دغه ورکړی به دنیا ورکړې ده دله د ښایست ورکړی دی او دله د مال ورکړی دله د ښځه او بچي ورکړي دی الله دا تې والې. نو دا په زړه کې تمنا کوي افسوس کوي په دې پسې چې الله د دنه دا نعمت واخلې زړه دا غواړي. بل طرف ته که بیا دله دا نعمت میلاویږي او که دته نه میلاویږي خو الله د ده نه یې واخلې دی بل نه دې ته وایي حسد. او یو د غبطه دې ته وایي چې سړی هغه تمنا د زوال د نعمت نه کوي بلکې تمنا کوي د مثل د نعمت د غیره. مطلب دا چې بل کس له الله رب العالمین یو نعمت ورکړی دی ته دا زړه کې وایې چې الله داسې نعمت مال هم راکړي داسې نه وي چې د ده نه واخلي الله په هغه باندې هم دی دا نعمت وي الله هغه نه م اخلي خو الله مال هم داسې راکړي که نه الله داسې ګاڼه ماله راکړي یا الله دا ګاڼه داسې صحت لاله راکړي داسې ځواني راکړي داسې ښایست راکړي داسې مال راکړي داسې کور لاله راکړي داسې صالحه بچي لاله راکړي لکه څنګه چې تا پلانکي له ورکړي دي خو دا نه چې د هغه نه واخلي الله هغه سره هم دې دا یي په هغه باندې هم زه خوشحاله یم خفه پرې نه یم چې الله ته یې واخلې لیکن الله داسې بچي او داسې نعمتونه دا مال هم راکړي د هغه د نعمت په مثل باندې ته غواړې دې ته غبطه وي او دې ته سیالي وي. حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد نشته دی حسد مګر په دو شیانو کې بل شي کې به حسد نه کوي مګر په دو شیانو کې. نو په هغې باندې دا سوال دی چې حسد خو هر وخت کې ګناه ده نو څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دو شیانو کې حسد کوئ یو په مال یو په علم او په نورو شیانو کې به حسد نه کوئ. جواب دا دی چې امام بخاري د هغې معنی کوي چې حسد نه مراد هلته چې د الاغتباط فی العلم په علم کې غبطه کول دا ته مراد حسد نه مراد حسد نه دی
چې کوم اصلاحي حسد دی، بلکې حسد نه مراد هلته غبطه ده. غبطه دې ته وي چې سړی وایي الله د ده په شانتې نعمت مال هم راکړي، دا غبطه شوله. او دارنګې غبطه دویم سیلی کولو ته وي. رسول الله فرمایي د هغه کس سره سیلي وکړه او هغې ته وفسخېږه. هغې ته فسخېدل هم وایي، یو انسان ته فسخېدل هغه دا دی چې ته ورته وایې چې یا الله فلانکي له ته علم ورکړی دی، قرآن دې ورکړی دی، او لګوي د هغې درسونه کوي او هغه لولي او د هغې نشر و اشاعت چې هغه کوي رب العالمینه، چې داسې علم ما سره هم وی ما سره، او ما هم داسې خلکو ته د الله دین چې د هغه ښودلی که څنګه چې پلانکی کوي. دویم یو سړي له الله مال ورکړی دی، مال، او هغه راولګي دا مال د الله په لار کې لګوي، د شپې د ورځې د الله په لار کې مالونه لګوي، خیر کارونه کوي، جماعتونو کې لګوي، مدرسه باندې په طالبانو باندې مالونه لګوي، د طالبانو دپاره لنګر کولاو کلی دی. هلکه جومات کې کسان ډېره دي، مدرسه کې دا د هغې د لنګر دپاره کوشش چې هغه کوي او هغه پیسې به لګوي. نو دې ته وایي غبطه او دې ته وایي سیلي او دې ته وایي فسخېدله. نو دغسې کسانو سره سیلي په کار ده او دغسې کسانو سره غبطه وکړه چې الله داسې مال ما سره وی، داسې علم ما سره چې ما هم لګولی وی د الله په لار کې، او دا علم مې خرڅ کړی وی او خلکو ته مې ښودلی وی. بې حسد دا ګناه کبیره د علما وی، دا هغه ګناه ده چې په اسمانونو کې اول دا شوې وه. اسمانونو کې مخکې تیر شو واقعه چې شیطان ابلیس دا حسد چې هغه کړی د آدم علیه السلام سره، او په ځمکه کې اولنی حسد چې دی نو هغه کړی قابل د حابل سره. د آدم علیه السلام دوه زامن وروسته واقع راځي په سورت مائده کې، دوه زامن یو قابل یو حابل و، دواړو قرباني وکړه، د قابل قبوله نه شوه او د حابل قبوله شوه. یې دوه ورونو قابل لپس د هغه سره حسد پیدا شو چې دا څنګه ستا قرباني قبوله شوله او دا زما قرباني قبوله نه شوه، زه لکه تا نه کم شوم او ذلیله شوم، ستا مرتبه ماله اوچته شوه، دا ولې؟ نو ته ویله زه دې وژنم. هغه ته ولې مې وژنې؟ ځان کې تقوا پیدا کړې، اخلاص تا نه به مې الله قبول کړي، تا کې اخلاص نه او ما کې اخلاص و الله رانه قبول کړو. اوږده واقع د هغه راځي. نو حسد هغه بیماري ده چې دا د یهودو مرض دی، دا د ابلیس مرض دی چې په اسمانونو کې حسد ابلیس وکړه د آدم علیه السلام سره. مخکې واقع ته سوره سجده ونه کړه، انکار یې وکړه، تکبر یې وکړه، الله د جنت نه به یې راوغورځاو. او په ځمکه کې اولنۍ ګناه هم دا شوې ده چې قابل راولګېده او د حابل سره حسد وکړه او بیا راولګېد، د حسد د وجې نه مړ هم که خپل ورور یې مړ کړی دی. حسد داسې ګنده بیماري دی، نه ډېر ګناهونه پیدا کېږي. او نبی صلی الله علیه وسلم به د حسد نه پناهي غوښتله، ومن شر حاسد اذا حسد. یا الله زه پناهي غواړم په تا پورې د شر د حسد کوونکو نه چې کله هغه حسد راښکاره کړي. کله کله به زړه کې حسد پټي نو هغه به تا له نقصان او ضرر نه درکوي، خو کله کله داسې انسان چې هغه حسد راښکاره کړي، چې کله حسد راښکاره کړه نو بیا ستا د بېعزتۍ کوشش هم کوي، تا له نعمت اخلم او دارنګې تا شرمیم او قسمه قسم تکلیفونه بیا تا له درکوي. نو الله د دې د حسد نه مې بچ کړي. ومن شر حاسد اذا حسد. چې څوک در سره په حسد کې راغی که نه، سړی یا زنانۍ یا د ګاونډي یا د خپلي یا د پردی په حسد کې در سره راغی او نو هغه به کوشش کوي چې په تا باندې دا نعمتونه بند شي او تا له یو تکلیف او ضرر شي هغه درکړي. ځکه د الله په ذات پورې پناهي غواړه، الله د حسدینو د حسد نه چې هغه ما وساتي. بې حسد ګناه کبیره ده او دا د یهودو مرض دی، مخکې موږ وویله. او د حسد د وجې نه بیا نور ګناهونه په سړي کې پیدا کېږي. لکه په دې باندې دلیل واقعه د یوسف علیه السلام ده چې انشاءالله که الله ورسولو په هغې کې یوسف علیه السلام دا یو ښایسته ماشوم و چې پلار ته ډېر ګران و، یعقوب علیه السلام ته ډېره مینه به یې ورسره کوله. نو په دې د وجې نه ایسته ورونه یې راولګېدل، یو 10 ورونه و. یوسف علیه السلام خپل ورور یو بن یامینه او دارنګې یوسف علیه السلام خپله د یو مور نه و او پلار خو یعقوب علیه السلام دی، او د دې نه غیر د دې دوه نه غیر د هغه 10 زامن نور و. نو د 10 زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد پیدا شو چې دا ولې پلار ته ګران دی، پلار له مینه ډېره ورکوي او پلارو سره محبت ډېر کوي، سره ده نه چې ګډې بیزې له موږ سره و، کارونه له موږ کوو او دا مینه د ده سره کوي. بس مخکې ورونو کې هم دا حسد راشي. نو د دې د وجې نه چې هلکه کارونه موږ کوو، پیسې موږ ګټو، کاروبار موږ کوو او مینه د هغه بل سره کوي،
هلکه بل سره چې مینه کوي خو به هغې کې به څه خیر وي یا به پکې تقوا زیاته وي یا به ورسره علم وي یا به د پلار او د مور ادب ډېر کوي یا به ښایسته وي په رنګ کې د مور پلار ته به ډېر به ګران وي څه صفات به پې خامخا وي که نه نو دیو د هغې د وجې نه څه حسد شروع کړو چې دا یوسف ورته ولې ګران دی او هلته راځي چې یوسف علیه السلام ځکه ورته ګران و چې په ده کې ډېر ښایست هم و یو دویم په ده کې تقوا وه د الله یېره پکې موجوده وه او دارنګې بل خوب یې لیدلی و دا خوب د وجې نه به هم سره مینه کوله نو دغه ورونه راولګېدل او دا یوسف علیه السلام یې په چل ول باندې د پلار نه بیل که او بیا حسد یې دې اندازې ته ورسېده چې یوسف علیه السلام ماشوم و کوي ته یې وغورځاوه څومره حسد دومره غټه ګناه ده وګوره پلار یې خفه که مور یې خفه کړله ورور له تکلیف چې هغه ورکه او بیا د دغه کوي نه 3 ورځې پس راویستو خرڅ یې که ګوره خپل ورور دی او د ورور ته غلام وي چې دا د چا نه راتښتېدلی دی او د کوي ته غورځېدلی دی او دا اوس مونږه خرڅو د هغې نه غلام ساز که او خرڅ یې که به قافلې والاو باندې او بیا هغه ولاړ په مصر کې چې هغې خرڅ کړه څومره تکلیفونه ورله ورکړه او پلار به همیشه ژړل یعقوب علیه السلام یوسف پسې به خفه و ته جدا ش دی ته جدا که او بیا دروغ و وینې چې د هغې په کپړه باندې لګولې وه او هغې یعقوب علیه السلام ته راوړه ته وویلې چې ستا زوی یوسف دا موږ لوبې کولې او دا هم پرېښوده د سامان سره موږ منډې والې بس شر مخ راغی ویې او په هغې باندې یا څه رنګ اچولی و یا څه ورته د چیلي وینه هغې پې اچولې وه او دا یې راوړو چې دا یې کمیس دی او نور شرمه خوړلی دی نو دا ګوره حسد د وجې نه څونه مرضونه په دیو کې پیدا شو پلار مور خفه کول ورور له تکلیف ورکول د هغه نه غلام سازول او دارنګې چې دی نور ډېر ګناهونه چې د هغې راجمع کړه دې د وجې نه حسد ډېره خرابه ګناه ده چې دا په انسان کې حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسد چې دی دا نیک عملونه داسې خوري لکه څنګه چې اور باندې خشاک سوځي ته سوچ وکړه اور باندې خشاک سوځي چې اور ته بل کړې او خشاک ورته وراچوې لرګي ورته وراچوې نو هغه څنګه سوځي دغه شان دی به ته نیک عملونه به کوې خو لیکن ستا په زړه کې به حسد وي د دې حسد د وجې نه به ستا هغه نیک عملونه خرابېږي او دا مرض د یهودو دی نن سبا په مسلمانانو کې څومره ډېر راغلی دی چې د هغې انتها نشته حسد او بغض کول دا د مسلمانانو په منځ کې څومره ډېر دی سره دی نه چې دا ګناه کبیره ده د دې نه ځان ساتل موږ له پکار دي چې لږې سپینې جامې دې واچولې او لږ دې ځان برابرو او لږې پیسې سره پیدا شوې خپل تره زامن به سره حسد شروع کړي چې هلکه دله الله ولې دا مرتبه ورکړې ده که لږ دې په یو ځای کې بیانونه شروع کړو او یو درس دې شروع کړو چې نور خپل خپلوان ستا هغه نشي کولی او ته کوي بس هغې به سره په دې باندې حسد چې هغه کوي هغه خو پرېږده مولین به راولګېږي قارین هغه به د تا سره حسد چې هغه کوي په دې باندې چې ته دا درس ولې کوې او ته دا بیان چې هغه ولې کوې او ته دې پلانکي ځای کې چې دا کار چې هغه ولې کوې حسد به سره کوي نو دې د وجې نه د الله په ذات به ورپناه غواړئ چې الله موږ د حسد نه بچ کړي او الله چې څوک یې کوي را سره د هغې د شرورو نه مې بچ کړي حسد ډېره خرابه ګناه حسد خلک ولې کوي نو دا علما وایي یو حسد هغه انسان کوي چې د هغه په زړه کې تکبر وي تکبر ځان او ته غټ ښکاري ځان د هغې د وجې نه د نورو مسلمانانو سره د نورو خلکو سره به حسد کوي دویم حسد ولې کوي ځکه چې د نورو خلکو نه خدمت ځان له اخلي چې دا نور خلک د زما خدمت چې د هغه وکړي او دارنګې حسد ولې کوي په نورو خلکو باندې ځان اوچت ګڼي چې یم ملازمه نورو خلکو باندې ځان اوچتول نور خلک ځان له خادمان ګڼل چې دا د زما خدمت چې د هغه کوي او دارنګې دا نور خلک ښکته کول او ځان پورته کول او په زړه کې تکبر وي نو دې د وجې نه بیا هغه حسد چې د هغه کوي من عند انفسهم معنی داسې حسد چې دا پیدا شوی دی د هغه طرفه د نفسونو د دیو نه او د نفسونو خبیثو د دیو نه پس د هغې نه چې ښه ښکاره شو دیو ته حق څه شی دی توحید دی حق شی دی قرآن دی حق شی دی نبی دی دین اسلام دی د حق دی ټول او دی بیم حسد چې د هغه کوي فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير معافی کوئ تاسو دیو ته او مخواړوئ د دیو د دوستانې نه تر دې پورې چې رابولي الله تعالی خپل امر او خپله فیصله
یقینا الله رب العالمین په هر یو شي باندې د قدرت والا دی. فعفو معافی کوي واصفحو دې ته وی اخلاق په باب د دعوت کې به اخلاق چلے. فعفو عفو دې ته وی چې چا ستا بې ادبي وکړه او ستا په حق کې څه نقصان یې وکړه، بې ادبي له وکړله یا ستا حق یې خراب کو او کنځلې ردې بدې ته وویله، نو د خپل حق په باره کې به ته معافی کوې. معنی دا ده چې هغه به معاف کوي او د هغو نه به بدل شي هغه نه اخلي، ځکه دعوت دی دې لپاره چې دعوت کې د اثرې وي. عفو دې ته وي ستا په حق کې څه نقصان وکړي نو د هغې معافی کول هغو ته، او هغه ګناو ته معاف کول. او صفحه دې ته وي چې د هغې اثر هم د زړه نه به وباسي، مخ واړوئ د هغې نه، معنی د هغې اثر چې په زړه کې کم دی نو هغه هم د زړه نه وباسي. دا صفحه شوه او ظاهره کې چې معافی ورته وکړي بدل نه اخلي نو دا عفو شوله. نو معافی به کوئ او واصفحو. دویم فعفو معافی کوئ دیو ته په خپل حق کې چې کم دی د هغې معافی ورته کوئ. او واصفحو تاسو مخ واړوئ د هغې د دوستانې نه، راتلونکي وخت کې د دیو سره دوستانه مه کوئ، بس خپل کار به کوي، د هغو د محبت او د دوستانې نه ځان وساتئ. حتی یاتی الله بامره تر دې پورې چې راولي الله تعالی خپل امر. امره نه مراد یا خدا دی چې تاسو ته امر به وکړي د جنګ کولو، امر د قتال مراد دی. را به ویل الله تعالی خپل فیصله خپل امر چې هغه تاسو ته به حکم وکړي مؤمنانو د دې کافرانو سره تاسو څه کوئ؟ تاسو سره جنګ وکړئ، جنګ امر بالقتال به ته وکړي. نو قتال په وجه به تاسو الله غلبه درکړي او هغې به ذلیله شوې. دویم بامره نه معنی دا ده چې الله رب العالمین به دیو له توفیق د ایمان ورکړي. حتی یاتی الله بامره د الله فیصله چې هغه دا ده چې الله رب العالمین به دیو له څه ورکړي؟ توفیق د ایمان به ورله ورکړي. نو بیا به تاسو سره حسد نه کوي او بغض به سره نه کوي، بس خبره به صفا شي، هغو له به توفیق د ایمان ورکړي. یا امره نه مراد غلبه د مؤمنانو ده چې الله رب العالمین به مؤمنان غالبه کړي په دې کافرو باندې، په دې یهودو نصاراو باندې. هغه وخت پورې تاسو دې ته څه کوئ؟ معافی او صفحه چې دا هغو ته کوئ. ولې که سړی دعوت کوي که نه دعوت، نو دعوت والا ته څوک د ګلونو هارونه نه اچوي. داسې ځای به وي چې ته به پکې دعوت خبره وکړي، خلک به دې بېعزتي وکړي، پا به دې څه د یو ځای نه. هلکه موږ ته دا خبرې مه کوه، بد رد به ته وي، کنځل به وکړي، ته به بس ځان به څه به وکړې، ته به عفه کوې او بس د هغو د به مخ اړی، د هغو د ملامته کول نه به مخ اړی، ملامته کوې به نه، تر دې پورې چې الله به داسې وخت راولي چې دوی کې ایمان توفیق ول الله ورکړي او دارنګې ستا دعوت به ومني، دا کار به وشي او تعالی به الله غلبه درکړي په هغو باندې. د دې وجه نه بعض علما وایي دا منسوخ شوي دي دا آداب، او دا آیت منسوخ دی په آیتونو د امر بالقتال سره، چې په کوم آیتونو کې الله رب العالمین امر د قتال کړی دی په هغې باندې دا منسوخ دي. لیکن صحیح خبره دا ده چې دا منسوخ نه دي. امر د قتال جدا خبره ده او دا آداب په دعوت کې دي چې کله ته دعوت کې نو هغې کې دا آداب په کار باندې شي هغه راځي. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله رب العالمین په هر یو شي باندې د قدرت والا دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. دیک الله درې کارونه نور ذکر کوي د دعوت کوونکو لپاره. درې کارونه چې په دې سره تثبت راځي په دین باندې او استقامت علی الدین، د لپاره درې کارونه ضرورت. ته دعوت کې خو په دې دعوت کې به ستا اثر الوي چې ته په دې درې کارونو باندې عمل وکړې او ته به په دین باندې اله ثابت قدم پاتې کېږي، په دین باندې به ثابت قدم مستقیم اله پاتې کېږي چې ته په دې درې کارونو باندې څه وکړې؟ عمل وکړې. یو د مونځ پابندي، بل د زکات ورکول او بل ځان له نیک عملونه مخکې لېږله، نیک عملونه چې هغه کول. لکه مخکې موږ ویلو چې کله سړی دعوت کوي که نه دعوت او نورو ته مسله بیانوي، خپله د مونځ پابند نه دی، د په دعوت کې اثر نه وي. بل دا دی چې زه لږ وخت بعد به د خپل دعوت نه به واوړي او دارنګې کېدای شي به په دین باندې مکمل پاتې نه شي او د دین نه واوړي، مرتد شي. زکات به ورکوي کله چې مال زکات نصاب ته رسېږي او دارنګې د ځان لپاره به نیک عملونه مخکې لیږي چې نورو ته سړی د نیکۍ حکم کوي او خپله هېڅ نیکۍ نه کوي، نو دا نقصان دی.
مخکې الله په دې زجر او رټنه هم ورکړې وه په کار دا ده چې نورو ته ته نیکي حکم کوې نو خپل هم په هغې باندې عمل کوي نورو ته یې مونځ کوه نو خپل هم پابندي کوه نورو ته یې زکات ورکوه نو خپل هم د هغې پابندي کوه زکات ورکوه نورو ته یې نیک عملونه کوئ نو خپل هم د هغې پابندي چې د هغه کوه او نیک عملونه ځان نه مخکې لېږه واقیموا الصلاة پابندي کوئ د مانځه وآتوا الزکاة او ورکوئ تاسو زکات وما تقدموا لانفسکم او هغه چې تاسو مخکې کوئ دپاره د خپلو ځانونو من خیر نه څه نیک عمل او څه نیکي تجدوه عند الله نو وبموئ تاسو د هغې ثواب او اجر خاص د الله سره دا دریم عمل دی وما تقدموا لانفسکم من خیر هغه چې تاسو مخکې لیږئ د خپلو ځانونو دپاره څه خیر دې کې دوه شرطونه وویله نو د هغې ثواب به الله سره منع کوي یو شرط دا دی چې د خپلو ځانونو دپاره نیک عمل مخکې ولېږئ د ځان دپاره دا نیت به وکړي چې زه د عمل کوم د ځان دپاره چې ما ته د دې فایده میلاو شي او ما ته د دې اجر او ثواب میلاو شي د بل چا دپاره به نیت نه کوې چې ته لمونځ کوې چې دا بل ته بخمه او نفل کومه دا بل ته بخمه صدقه کومه خو دا بل ته بخمه د دې اجر او ثواب داسې به نه بیا تا ته د هغې اجر نه میلاویږي ځکه تا خو د بل دپاره عمل وکړه که نه بل ته یې بخې او بل ته دې وبخه نو تا د هغې ثواب اجر کټ شو بیا تعالی الله ثواب د هغې نه درکوي لانفسکم معنی د خپلو ځانونو دپاره مخکې نیک عمل ولګ دویم شرط دا دی من خیرین چې هغه به نیک عملي او نیکي به یې خیر هغه عمل ته وي چې د قرآن او حدیث نه ثابت عملي دې ته د خیر عمل وي که داسې عمل نه د خیر عمل نه او ته د ځان لپاره مخکې لیږي نو د هغې ثوابونه بیا تا ته نه میلاویږي لکه مشرکانه عملي شرک پکې وي دویم داسې عمل دی چې هغه ثابت نه دی قرآن او حدیث کې نه راغلی بدعت وي نو بدعت چې دی نو هغه هم تا له څه فایده چې هغه نه درکوي په دین کې نوی کارونه کول لکه وروسته د هغې بیان راځي نو من خیرنا هغه نیک عمل چې قرآن او په حدیث باندې ثابت عمل وي او ته د ځان د فایدې لپاره وکړې او مخکې ولېږې نو الله داسې لوی ذات دی تجدوه عند الله تاسو به منده کې دقه عمل د الله سره الله تعالی د عمل به نه ورانوي دا عمل درنه نه پټوي بلکې دغه عمل به د الله سره منده کې یا تجدوه معنی دا ده چې ته به منده کې د هغې اجر او ثواب عند الله خاص د الله سره که تا دا کوم عمل کړی دی مونځ پابندي ده که زکات دی که نور نیک عملونه دي که صدقې دي که ذکر دی تلاوت دی د دې ټولو ثواب به ته د الله سره منده کې ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په کارونو چې تاسو کوئ لیدونکی دی یو عملم ستاسو د الله نه نه پټېږي ستاسو عملونه الله اینی الله پې خبر دی که په یو کمره کې دننه ته به یو عمل کوې که نه نو ته الله اینی او مخکې موږ ویلي مو چې علماو دا خبره کړې چې ریا د عمل د ضرورت نشته دی بلکې د الله قانون واوره که انسان په یو کمره کې دننه بلکې په یو ګټه کې دننه ورننوځي او دننه یو عمل کوي نیک عمل کوي او بار بار یې کوي او په مینه او په توجه سره یې کوي نو الله رب العالمین به د ده د عمل د خلکو ته راښکاره کوي ضرور به د مسلمانانو مؤمنانو سړو زنانو په منځ کې به د دې سړي سره د دې ښځې سره محبت پیدا کېږي هلکه دا ډېر ښه سړی دی هلکه دا ډېر متقي دی هلکه دا د اعمالو ډېر پابند دی هلکه ده کې دا ښه صفات دي دا ولې تا خو چاته ویلي نه دي خو ته پټ یو عمل کې خو الله رب العالمین ستا دا ښه والی دی خلکو ته راښکاره کوي نو خلکو کې په ښه نوم مشهوروي او خلکو کې عزتمند کوي عزت له درله کوي والحمدلله الله داسې لوی ذات دی تاسو وګورئ که ډېر انسانان دي موږ او تاسو سره په نسب کې شریک نه دي زموږ قومین هم نه دي زموږ چېرته رشته هم ورسره نشته دی خو بس یو عالم دی خو موږ او تاسو د هغه سره مینه کوو ولې هغه پټ عملونه کوي د الله لپاره کوي اخلاص پکې دی زموږ او ستاسو ټولو د هغه سره مینه ده که هغه باندې تکلیف یې پرې خبر کېږو او دارنګې که هغه پریشانی نو موږ سره پریشانی او دارنګې د هغه سره په زړه کې مینه محبت وي دویم کې یو انسان ګناهونه چې د هغه کوي ګناهونه وایي چې یاره مانه به څوک خبر نه وي په یو کمره کې دننه دی او ګناهونه چې د هغه کوي او بار بار یې کوي او الله ته توبه نه وباسي
ګناهونه کوي او بار بار یې کوي په جرأت باندې الله ته توبه نه وباسي نو دا وی چېرې زه ګناه کوم ما څوک کیني ما خو کمره بنده کړې ده او دارنګې په کمبل کې پروت یم یو ګناه کومه د نیټ موبایل لا سره دی او دا مې کلاو کلی دی چې څه ګند بلا پکې د هغه پکې ګورم ما نه څوک څه خبرېږي پلار رانه دی خبر وروڼه خویندې هېڅوک نو دا خبره مه کوه بلکې الله تا ته ګورو ان الله بما تعملون بصیر الله ستاسو عملونه لیدونکی دی داسې مه وایه چې زه به پټ شم دا ګناهونه ته کې او توبه نه وباسې بله ورځ باندې الله رب العالمین د دې سړي نه د دې زنانه نه پرده واړوي د خلکو په منځ کې به ناستې وبه شرمېږي دنیا کې هم الله شرموي کني ذوالقدن ټیم کې داسې کارونه وکړي چې د شرم کارونه په دغه وخت کې د ده نه وشي او د شرم خبرې بې عزته خبرې د خولې نه راوځي او مرګ پرې راشي والعیاذ بالله ځکه الله ته پرده اوچتوي بل آخرت کې چې الله ته پرده اوچتوي او دارنګې آخرت په ورځ باندې د شرمونو ورځ نه انسان به بیا په دې ګناهونو باندې شرمېږي والعیاذ بالله دارنګې الله ته پرده اوچتوي ټول مؤمنان سړي زنانه د دې سړي سره بغض لري خلک وایي که نه یاره پلانکۍ سره مې هسې بیسه مې بدې شي هسې بیسه د هسې بیسې ولې بدې شي ځکه چې په هغه کې پټ ګناهونه موجود دي د هغه ګناهونو په وجه باندې بس مؤمنان هغه د ده سره په زړونو کې الله له زړونو کې حسد ور اچولی دی د دې ګناهګار سره د دې وجه نه پټ ګناهونه هم توبه ایستل پکار دی او د ښکاره نه ان الله بما تعملون بصیر الله په هغه عملونو چې تاسو کوئ لیدونکی دی لیدونکی بنده الله درته ګوري چې انسان درته ګوري ګناه نه کوي نو چې الله درته ګوري ولې ګناه کوي که ته پټ په کمره کې هم یو ګناه نه توبه وباسه الله ته متوجه شه سړی ګناهونه کوي او په دې ټیم کې پرې مرګ راشي موبایل یې کوراو کلی دی او دارنګې ګانې بچیانې اوري او په دې حالت کې په ده باندې مرګ راشي الله له به څه جواب به ورکوي دا خو الله ته اسانه دی ډېر خلک موږ ولیدو که نه زړه دوره پرې راشي دماغو کې رګ وشلېږي بلډ پریشر وی های شو او دارنګې ډېر به دې لیدلي چې به ګانې بچیانې لګولي اکسیډنټ شي هغه پرې وشي ګاډۍ کې ناست دي ګاډی پرې واوړي هلکه دوب کې مړه شو او لس پکې مړه شو روغ جوړ به روان وي په ځمکه به راپرېوځي بس هېڅ به مړ شي د دې د وجې نه د ګناهونو نه ځان ساتل پکار دی الله موږ ته وایي چې زه ستاسو عملونه اینه مه ګوره که ځان لري او که د خلکو سره ناست دی او که په بازار کې که په کور کې زه ستا عملونه اینه به خو الله مهربانه ډېر دی که موږ او تاسو توبه ورته وباسئ که هر څومره ګناهونه موږ کړي الله معاف کوي الله مهربانه ډېر دی رحمان دی رحیم دی نه امیده کېږئ به نه خو توبه ایستل الله ته پکار دی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دیکھ اوس الله رب العالمین بل زجر ورکی دریم زجر او رټنه یهودو ته هغه په دې خبره باندې په دې قول باندې چې یهودین وی چې موږ به صرف جنت ته ځو بل څوک به نه ځي نصارا وی چې جنت ته به صرف موږ ځو بل څوک به نه ځي نو الله له په دې باندې زجر او رټنه ورکوي چې ولې ته داسې کوئ تاسو ولې داسې وایئ ای یهودیانو چې ځان په جنت پورې خاص کوئ ځان په جنت پورې چې هغه خاص کوئ او ای نصاراو تاسو ولې ځان په جنت پورې خاص کوئ چې موږ به صرف په جنت ته ځو بل څوک به نه ځي دا خو ستاسو ارزوګانې دي بې دلیله خبرې دي تاسو سره دلیل په دې باندې څه دی تاسو یقیني دلیل راوړئ چې موږ جنتین یو یقیني دلیل راوړئ یقیني دلیل چیرې قرآن او حدیث نه دلیل راوړئ د الله د کتاب نه دلیل راوړه یا د رسول د احادیثو نه او د رسول خبره په دلیل کې پیش کړي چې دا یقیني دلیل دی نو موږ به ومنو چې او تاسو به جنت ته ځئ او د جنت دپاره الله اسباب مقرر کړي چې هغه روز آیت کې بیانېږي چې څوک ښایسته عمل کوي او په اخلاص باندې کوي او تابعدارۍ د نبي باندې کوي او د عقیدې د توحید په بنیاد باندې یو نیک عمل چې هغه کوي نو الله فرمایي دغسې خلکو له به زه جنت ورکوم جنت ته به ځي خو چې دا دوه شرطونه پکې په هغو به یې هم نه او غمجن کېږي به هم نه وقالوا وإذا يهوديان لن يدخل الجنة هشربان داخله جنة إلا من كان هودا مگر هغه څوک چې وي یهودیان او نصارا یا وي نصارا تلک امانیهم دغه د دیو ارزوګانې او دغه د دیو بې دلیله خبرې قل ورته ووایه نبي هاتو برهانکم راوړئ تاسو یقیني دلیل په دې خبره باندې ان کنتم صادقین
که چېرته تاسو رښتیني یاستئ په دې خپله دعوه کې. وقالو لن يدخل الجنة، نو دا د دې بل عیب او نقصان دی، په دې ول راټنه ورکوي. په دې باندې دا سوال دی چې دلته وی من کان هودن او نصارا، چې جنت ته به صرف یهودین او نصارا به ځي. او سره د دې نه چې وروسته آیت کې الله فرمایي چې یهود او نصارا په خپل منځ کې سره وران دي. یهود وی چې نصارا په هیڅ شي د دین باندې نه دي، نصارا وی چې یهودین په هیڅ شي د دین باندې نه دي. نو د یو بل مخالفین دی. او دلته وی چې نه جنت ته به صرف موږ یهودین او نصارا ځو. جواب دغه نه دا دی چې دلته او نصارا کې علما وی د او د پاره د تفصیل دی، او د پاره د تفصیل دی. نو معنی دا ده چې یهودین وی چې جنت ته به نځي مګر صرف یهودین، نصارا به نځي موږ سره. نصارا وی چې جنت ته به نه داخليږي مګر صرف نصارا به داخليږي. نو اوس معنی جوړه شوله. او درست آیت سره څه تعارض نشته دی چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. هر یو دا خبره کوي ځان په جنت پورې چې هغه خاص کوي. مخکې آیت تېر شو چې دا به ویل چې موږ ته اور نه را رسېږي او اور ته به موږ بالکل نه ځو. دلته وایي چې اور ته خو به نه ځو، نو چېرته به ځو چې اور به نه را رسېږي. نو اوس وایي چې ګوره جنت پورې ځان خاص کوي چې جنت ته به نه داخلېږي مګر یهودیان. نصارا وی جنت ته به نه داخلېږي مګر نصارا. الله فرمایي دا د دې ارزوګانې دي او بې دلیله خبرې دي. کوم ځای کې تاسو ته الله ویلی دي، رسول درته ویلی دي، وحی درته شوی دی چې تاسو به جنتین او بل څوک به جنت ته تاسو سره نه ځي، تاسو به صرف جنت ته ځئ، اول سر نه به ځئ. په دې تاسو سره څه دلیل دی؟ په دې باندې خو دلیل پکار دی که نه، چې یوه خبره کوې نو په هغې باندې به دلیل پیش کوې. چې تاسو سره دلیل نشته دی او د ځان نه خبرې چې راغه کوئ، نو دا خبره ستاسو غلطه ده. تلک امانیهم، الله فرمایي دغه د دیو ارزوګانې دي. او امنیه په معنا د بې دلیله خبرو سم راځي. دغه د دیو ارزوګان دي او دغه د دیو بې دلیله خبرې دي. تلک امانیهم، دغه د دیو بې دلیله خبرې دي. قل ورته وایه هاتو برهانکم، راوړئ تاسو یقیني دلیل. برهان یقیني دلیل ته وی چې د هغې مقدمات او مقدمې هغه ټول یقیني وي، د یقینیاتو نه مرکب وي، نو دې ته برهان وي. نو یقیني دلیل راوړئ چې هغه څه شی دی؟ قرآن دی او حدیث، د الله خبرې دی او د رسول خبرې. دا په دلیل کې تاسو پیش کړئ. ان کنتم صادقین، که چېرته یې تاسو رښتیني. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اوس الله رب العالمین وی په هغو باندې رد وکړي یقیني دلیل راوړئ. اوس الله وی جنت ته به ځي سړی خو په دوو اسبابو باندې. یو چې په هغې کې انقیاد وي، انقیاد ظاهري انقیاد پکې، د اعمالو پابندي چې د هغه پکې وي، اسلام یې منلی د اسلام د اعمالو پابندي پکې. دویم په هغې کې اخلاص موجود وي. نو په دې باندې الله انسان له جنت ورکوي. نیک عملونه کول او په هغې کې اخلاص کول او ورسره دا نیک عملونه په عقیده د توحید سره کول، نو داسې انسان له الله رب العالمین به جنت ورکوي. جنت سرای نه دی چې هر سړی به ولو ورځي او هر سړی به پکې پروت وي. نه، ته په ځان کې څه پیدا کړه؟ عقیده د توحید په ځان کې پیدا کړه. د اسلام او د دین چې کوم عملونه دي نو د هغې پابندي کوه او ورسره اخلاص کوه په دې اعمالو کې، نو الله به تا جنت ته داخل کړي. بلا چې دی نو دا مخکې موږ ویلو چې دا د نفع نه اکثر وروسته راځي. مخکې دوله جنت ته به نه داخلېږي مګر یهودین. الله فرمایي بلا، ولې نه؟ جنت ته به تاسو نه غیر نور خلک هم داخلېږي. څوک؟ من اسلم وجهه، چا چې تابع کړه خپل ځان لله، خاص د الله ته. چا چې تابع کړه خپل ځان خاص د الله دپاره یا خاص الله ته، وهو محسن، په داسې حال کې چې را ښایسته عمل کوونکی وي، فله اجره عند ربه، پس د ده دپاره به وي اجر او ثواب د ده په نزد د رب د ده باندې. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون،
نه به وي هېڅ یره په دیو باندې او نه به دوی غمجن شي. اسلمه وجه ذکر د وجې د مراد نه ټول بدن دی. وجه دا ده چې کله مخ سره یو ځای ته مخامخ کې او تابع کېږي نو د هغې سره بدن خپله تابع کېږي. وجهه خلک وایي که نه چې مخ مې دی د کعبې شریفې په طرف باندې مې مخ کړی دی نو مخ چې کړی دی خو ټول بدن یې هم د هغې په طرف باندې دی که نه ځکه چې مخ چې تکي یو طرف ته نو ټول بدن د هغې تابع شي نو هغه هم هغه طرف ته شي. نو ځکه ذکر د وجې مراد نه ټول بدن دی صرف مخ نه دی مراد بلکې ټول بدن. دا تابع کې لله خاص د الله لپاره. اسلمه تابع کې وجه المخ لله. د دې خو یو مطلب دا دی چې ابن کثیر رحمه الله ویلي دی چې وجې نه مراد دین دی. هغه څوک چې تابع کې خپل دین د الله لپاره. او بعض وایي چې وجې نه مراد چې هغه ټول بدن دی. دا تابع کې معنی دا ده چې په عقیده د توحید باندې عمل چې هغه کوي. عقیده د توحید باندې اسلم وجهه لله. د اسلام عملونو چې کوم دي نو دی ته ځان تابع کړی دی. د اسلام هر حکم چې راځي د ایمان هر حکم چې وي هر شعبه چې نو د هغې تابع وي دا عمل پې کوي او په عقیده د توحید سره پې عمل کوي. وهو محسن په داسې حال کې چې دا نیک عمل کوونکی وي احسان کوونکی وي. د دې نه مراد بیا چې د توجه ده چې عمل کې اخلاص وي په توجه سره یې کوي. وهو محسن. او د عمل د قبلېدو لپاره دا دو شرطونه هم دي. یو اخلاص په عقیده د توحید باندې عمل کول خاص د الله لپاره او دویم اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم. اتباع د نبی نو دې ته وی وهو محسن. په عمل کې اخلاص کول خاص د الله لپاره کول. دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ سره کول د هغه د تابعدارۍ د وجې نه کول د هغه د سنت مطابق کول نو دې ته وی محسن. نو د ده عمل به الله په دربار کې قبول وي او که داسې نه وي نو عمل یې د الله په دربار کې به نه قبلیږي. وهو محسن فله اجر فضل لپاره به وي اجر او ثواب د هغې په نیز د رب د هغه باندې. ولا خوف علیهم نه به وي هېڅ یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. دا علما وایي مخکې تېر شوي د آیت دوه ځل تقریبا تېر شي غالبا. دې نه مراد دی دخول جنت ته اوله نه چې داسې انسان به اول الله جنت ته داخلوي. یره به هم پرې نه وي د عذابونو او نه به څه ماضي او دنیا پسې به څه خفه کېږي. دارنګه یره به پرې نه وي د عذابونو او غمجن کېږي به نه د حرمان د ثواب نه چې دا غمجن چې داسې نه شي ماله الله ثواب رانه کړي. الله وایي دا یره به هم پرې نه وي ثواب به هم ته میلاویږي او عذاب به ورته نه میلاویږي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. په دې کې الله رب العالمین والزجر ورکوي دیو ته په بل قول د دیو باندې په هغې له رټنه ورکوي دا بل زجر شو. درې زجرونه بیان شو نو دا څلورم زجر او رټنه شوه. هغه زجر به دې ورکوي چې یهود را لګېږي هغه وایي چې نصارا په هېڅ شي د دین باندې نه دي هېڅ دین باندې دی روان نه دي. نصارا وایي چې یهود په هېڅ دین باندې روان نه دي. او الله فرمایي سره دی نه چې دواړه کتاب لولي. یهود هم کتاب لولي تورات نصارا هم کتاب لولي چې هغه انجیل دی او په دې هر یو کتاب کې هغه حقانیت د بل کتاب چې د هغه ذکر دی او حقانیت د هغه بل اصل دین چې دی هغه ذکر دی د هغې. تورات کې دا ذکر دی چې انجیل د الله حق کتاب دی او په انجیل کې ذکر دی چې تورات د الله حق کتاب دی د یو بل تصدیق چې د هغه کوي. او دا ظالمان را لګېږي او د یو بل تکفیر چې د هغه کوي د یو بل ته کفر نسبت چې د هغه کوي یو بل ته کافر چې د هغه وایي. نو الله فرمایي چې دغه د بې علمو خلکو خبرې دي. یهود نصارا ځان ته علما وي خو دا بې علمه خلک دي. د هغو خلکو په شانتې ویناګانې کوي چې څوک جاهلان او بې علمه
او هغه یو بل د کافر شي دغه وایي قیامت کې به الله د دوی په منځ کې فیصله وکړي هلته به پته ولګېږي قیامت را روان دی هلته به پته ولګېږي چې څنګه چل کېږي الله رب العالمین به د دوی په منځ کې فیصله وکړي چې څوک په حق روان دي نو هغه به جنت ته الله بوځي او چې څوک په باطله باندې روان دي نو هغه به الله رب العالمین اور ته چې هغه بوځي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وای یهودین ندی نصارا علی شیء په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى وای نصارا ليست اليهود على شيء ندی یهودین په هیڅ شی دین باندې یو بل تکفیر شرع کوي. الله فرمایي وهم یتلون الكتاب حال دا دی چې دوی لولي د الله کتاب لره نو دې ته وی تکفیر کول دی یو بلا. نصارا وی یهودین کافر دي موږ په حق دین مانی او یهود وی چې نصارا کافر دي موږ په حق دین مانی او نصارا وی چې یهود چې دي نو هغه کافر دي موږ په حق دین مانی. الله فرمای چې سره دې چې دا دواړه کتاب لوري تورات انجیل لوري او په دې کې د یو بل تصدیق شي راغشته دی. په دې باندې سوال دی چې دې خو اسیم کافر دي دا خبره خو صحیح کوي یو بل ته کنه. یهود وی نصارا کافر دي نو ټیک وي ځکه چې آخري نبی نه منکر دي. نصارا وی یهود کافر دي نو دام ټیک وي ځکه یهود چې هغه د قرآن او د آخري نبی نه منکر دي نو خبره خو د دې صحیح ده کنه. جواب دا دی چې نه د آخري نبی په باره کې خو دواړه منکر دي په هغې خو کافر دي لیکن اصل کې دی د یو بل د اصل دین نه انکار کوي. اصل دین نه د یهودو نصارا چې دي نو دا د یهودیت د دین نه انکار کوي او د هغو د کتاب تکذیب کوي او د نصارا را لګېږي هغه د یهودو د اصل دین نه انکار کوي او یهود را لګېږي د نصاراو د اصل دین نه انکار چې د هغه کوي. نو د دې د وجې نه سره دی نه چې دوی سره کتاب شته دی تورات انجیل دا لولي او په دې کتابونو کې د یو بل تصدیق شته دی او د یو بل د اصل دین چې کوم را الله پکې را لګلی د هغې تصدیق یو بل کوي او دی را لګېږي او یو بل ته بیا هم کافر وي. نو د مزید قباحت دپاره دا خبره ذکر چې وهم یتلون الکتاب دا څومره قبیحه خبره ده چې دی د الله کتاب لوري او د الله په کتاب کې د یو بل د اصل دین تصدیق شته دی او دی بیا هم د هغې نه انکار کوي چې نه دا کافر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلی دی چې د دې مثال زموږ په امت کې مشته دی هغه دا دی د یهود نصاراو دا خصلت زموږ په دې امت کې مشته دی چې بعضې مسلمانان مؤمنان چې هغه په اصولو د دین کې د یو بل سره موافقي خو په فروعو د دین کې د یو بل نه مخالفي بعضې مسلو کې نو هغه به د یو بل تکفیر کوي او یو بل ته سپک ګوري او یو بل ته کافر شي هغه وایي. دا د یهودو مرض دی. ډېره ښه خبره یې کړې ده. لکه مثال مسلمانان دی الله یو ګڼي د الله سره شریکان نه جوړوي. یو پیغمبر مني چې آخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا زموږ آخري پیغمبر دی دا مني. نور انبیا مني خو لکه دا مني چې د آخري نبی دی زموږ ته الله را لېږلی دی موږ باندې د ده تابعداري فرض ده. قرآن یو مني چې الله موږ ته دا کتاب را لېږلی دی بل کتاب راتلو والا نشته دی آخري کتاب دی. په دې باندې تورات او د انجیل ډېر احکام منسوخ شوي دي لکه پرون بیان شو. نو قرآن یو مني لیکن په اصول د دین کې سره موافق دي ټول خو بیا هم بعضې فرعي مسلې دي هغې ته فروعات وي په فروعو کې د یو بل نه مخالف وي چې هلکه هغه په یو مسله باندې عمل کوي دا په بله مسله باندې عمل کوي. نو په دې کې دی راولېږي او د یو بل تکفیر کوي چې دا کافر دی دپسې زموږ مونږ نه کېږي بل وایي دا کافر دی دپسې زموږ مونږ نه کېږي. دا د یهودو مرض دی. داسې مه وایه که ستا سره په یو مسله کې اختلاف وي د اختلاف د وجې نه خو داسې مه کوئ چې سلام پرې نه وراچې هلکه دا زما د مذهب والا نه دی. که ته پرې سلام وراچې تاله جواب نه درکوي ولې هلکه څه هندو نه دی نه سیک دی نه چېرته کافر دی که کافر هندو سیک شیعه بریلی په هغې باندې که سلام نه وراچې مشرک مثال نو دا خو مسلمان دی مؤمن دی مانځه ځي عبادت کوي خو ستا سره په یو خبره کې مخالفت لري یو خبر باندې ته عمل کوي په دې بله خبره هغه عمل کوي نو دا خو دې ته مه رسوه چې ته اوس ووایې چې دپسې زمونږ مونځ نه کېږي هلکه دپسې مونځ مه کوئ یا پې سلام نه وراچئ یا هغه سلام در باندې واچئ ته له جواب نه ورکوې دا ډېر زیاتی دی. الله به تاسو له د دې خبرو په باره کې تپوس چې هغه کوي چې کوم کسان داسې کار کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دغه ویل دي
د فروع اختلاف به دې ته نه رسې چې تاسو یو بل ته کافر ووایئ یو بل پسې مونځ پرېږدئ نه مونځ هر چا پسې کېږي چې د هر چا مونځ صحیح وي او په صحیح وخت باندې مونځ کوي او رکوع سجده او قومه او جلسې برابري هغه پسې زمونږه مونځ کېږي که هر څوک یې هغه چې عقیده برابره یا مونځ یې صحیح وي او د دې نه ما سوا چې عقیده برابره نه ده یا مونځ کوي خو زر زر یې کوي نو بیا پسې مونځ مه کوه بیا دې پسې مونځ نه کوي وجه دا ده چې ته خو دا مونځ د خلکو لپاره نه کوې نو ورزش لپاره کوې چې پلانکی مولوي صاحب به خفه شي چې بل جومات ته ولې لاړې پلار یې د خفه شي چې هغه زما مونځ خرابوي او 15 ټیمه مونځ لاله ټکوي نو دغه ټکېدلی مونځ نه کومه ځکه چې ما قیامت کې الله په اور ته په دې باندې غورځوي او دا مونځ ما نه قبلېږي زه به صحیح مونځ کومه او هغه عالم پسې به مونځ کومه چې هغه په آرام سره مونځ کوي نو دغه مسله ده به او نور مونځ به هر چا دارنګې سلام اچول په هر مسلمان کلمګو باندې چې توحید عقیده والی نو ته به پې سلام وراچې مونځ کوي عبادت کوي ته به پې سلام وراچې او داسې به نه کوي چې د وړو خبرو د وجې نه تاسو بیا د یو بل تکفیر چې د هغه کوئ چې بس دا زما مذهب والا نه دی دا پلانکی مسله چې د هغه نه مني نو د خپل مذهب د تعصب د وجې نه ته د مسلمانانو سره سورانه کړي د هغو جومات له نه ورځي او په هغو باندې سلام نه وراچوي نو دا زیاتی دی دا ظلم دی دا د یهودو صفت دی نو ځکه الله فرمایي وهم یتلون الکتاب نو الله پې رد کوي کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم دقه شانتې وینا به کول هغه کسانو چې نه پوهېدله په شانته د وینا د دیو دقه شانتې وینا به کول هغه کسانو چې نه پوهېږي په مثل د وینا د دیو معنی دا ده چې لا یعلمون نه مراد څوک دي په هره زمانه کې جاهلان او انپړه خلک مشرکان چې هغې په دین باندې نه پوهېږي نو هغې دقسې په وړو خبرو باندې د یو بل تکفیر کوي او د یو بل د اصل دین د انکار چې د هغه کوي نو دا یهود هم ځان ته علما وي خو دا د دې امینو سره مشابه شو دا ځان ته مولین وي خو دا مولین د امینو سره مشابه شو په دې وینا کې مثل قولهم چې په وړو خبرو باندې په فروعو خبرو باندې دیم د یو بل شي کوي هغه تکفیر کوي او د اصل دین د هغو انکار چې د هغه کوي کذلک قال الذین لا یعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم په شانته د وینا د دیو فالله یحکم بینهم یوم القیامه پس الله به فیصله وکړي د دیو په منځ کې په ورځ د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون په هغه څه کې چې دوی به په هغې کې اختلاف کولو الله رب العالمین به د دیو په منځ کې فیصله وکړي فیصله د الله څه شی ده معنا دا ده چې دې ته فیصله عملي وي عملي فیصله به الله وکړي څوک چې په حق باندې روان په دنیا کې او د چا د خبرو تابعداري نه کوي بلکې حق باندې رواني حق شرع قرآن او حدیث باندې رواني نو قیامت کې به الله دا ډله راوغواړي او ورته وایي ځئ جنت ته داخل شي څوک چې په باطل باندې رواني او د حق پرستو خلاف یې کوي د حق خلاف یې کوي په باطل باندې رواني نو الله رب العالمین به د هغو په باره کې فیصله وکړي چې دا جهنم ته بوځئ والعیاذ بالله نو دې د وجې نه دا د الله هغه عملي فیصله ده چې قیامت په ورځ باندې چې هغه کوي او هلته به انسان ته پته ولګېږي چې زه په باطل باندې مکه په حق باندې ما موږ ته الله رب العالمین زموږ د هدایت لپاره الله څه شی رالیږلي د قرآن او حدیث اوس ټول مذهبونه به مني چې کوم حق مذهبونه دي څلور ائمه مشهور دي کنه امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک امام احمد رحمهم الله دا ټول به منو منګه او د دې ټولو سره چې کوم حق خبره د هغه به اخلو چې هر یو موږ ته د قرآن او د حدیث خبره پیش کړي نو هغه به موږ منو هغه بل چې دی نو هغه ته به ویو ادب به کوو که خبره به وله نه منو وجه دا ده چې هغه د قرآن او حدیث مخالف خبره کړې ده او د بل امام د قرآن او حدیث موافق خبره کړې ده دا ایمان دی ښه داسې خبره به کوي نور امامانو بېعزتي به موږ نه کوو نه به د امامانو بېادبي کوو چې څوک وي امام صاحب په څه پوهېدو هغه بل وی امام شافعي په څه باندې پوهېدو هلکه ته د دې زمانې سړی هغه خو څونه غوره خلک علما تېر شوي دي او ته په دغه خوله باندې اوس امامان او علما او نیکانو خلکو پسې خبرې چې هغه کوي دا مه کوه لیکن که خبره د قرآن او د حدیث ته مخالفه وي که د هر امام بیا به نه منې بیا به په ضد کې نه راځي که امام صاحب موږ ته هره خبره کړي که د قرآن او حدیث مخالف هم موږ به منو بل وی امام شافعي که موږ ته هره خبره کړي که هر څنګه خبره بس موږ منو مګر که موږ پښتاني او موږ چې هغه خبره نه پرېږدو دا به ضد دی حسد دی داسې خلک الله به ورته غورځوي چې حق ته نه تسلیمیږي او صرف د یو امام د وجه نه تعصب کوي او د مذهب تعصب په یو مذهب باندې تعصب چې هغه کوي نور خلک هغه کافر ګڼي
ګناهګار یې ګڼي او خپل ځان په حق باندې ګڼي داسې به موږ نه کوو ځکه الله به قیامت کې به فیصله کوي حق پرست خلک هغه به الله جنت ته داخل کړي او چې کوم باطل پرست هغه به الله اور ته به داخلوي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دیکھو الله بل زجر او رټنه ذکر کوي پنځم هغه پنځم زجر چې دا رټنه په دې باندې ده چې خلق د الله د مسجدونو نه څوک بندوي نو الله دغسې خلکو له رټنه ورکوي زجر او رټنه الله خلکو له ورکوي چې د الله د خلق مسلمانان د مسجدونو د الله نه منې کوي. دارنګې د مخکې سره مناسبت ربط هم دا دی چې دا یهود نصارا د یو بل د اصل دین نه انکار کوي اصل دین نه او د یو بل تکفیر کوي یو بل ته کافر وي نو کله کله د دیو دا تعصب دې ته ورسیږي چې به یو بل د مسجدونو نه منې کوي نو الله فرمایي چې دا خو ډېر غټ ظالم دی چې څوک د الله د مسجد نه سړی منې کوي. هغه مسجد چې په هغې کې د الله ذکر هغه په کار دی چې وشي او یو سړی رالګېږي او هغه ورځي او هغه مسجد کې د الله ذکر کوي او بل کس رالګېږي هغه د ذکر نه ورانوي او د مسجد نه بندوي چې نه به راځئ دلته او د مسجد د خرابولو کوشش یې هغه کوي نو الله رب العالمین په دې منع کولو باندې زجر او رټنه ورکوي او بیا د هغو لپاره دوه قسمه سزاګانې ذکر کړي دي یو د دنیا سزا ده او بله د آخرت سزا ده. ومن اظلم څوک ډېر لوی ظالم دی ممن لا هغه چا نه منع مساجد الله چې منې کوي خلک د جوماتونو د الله تعالی نه ان یذکر فیها اسمه چې یاد کړی شي په هغې کې نوم د الله تعالی وسعی فی خرابها او کوشش کوي دا په خرابولو د دغه مسجدونو کې اولئک ما کان لهم ان یدخلوها دغه کسان نه دی لایق او نه دی مناسب دی ولره چې داخل شي دی مسجدونو ته الا خائفین مگر په داسې حال کې چې ریدونکي وي لهم فی الدنیا خزي د دیو دپاره په دنیا کې شرمندګي ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دیو دپاره په آخرت کې عذاب دی لوی شان والا. ومن اظلم څوک ډېر لوی ظالم دی الله موږ نه تپوس کوي چې تاسو وګورئ د نه غټ ظالم بل کېدلی شي چې یو سړی د الله د مسجد نه څوک منې کوي هغه مانځه ته روان دی دی ته منې کوي. علما وایي چې دا دې ته شامل دی چې نصارا چې وو هغې بخت نصر باچه و هغه بیت المقدس چې دی هغه بیت المقدس هغه ونړاو او یهود چې دی نو هغې به پکې مانځه ته نه پرېښودله د مانځه نه منې کول نو هغې ته هم دا شامل دی. دویم لکه مسجد اقصا نه خلک بندول نو دویم دا شامل دې ته هم دی چې د مشرکینو چې دی نو دوی به راولګېدل مشرکان د مکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دا به د مسجد حرام نه منې کول دې ته به یې مانځه ته نه پرېښودل. د الله نبي به هم اکثر د شپې به راغی او داسې حالت کې به راغی چې مشرکان به نو لمونځ به یې کوو او طواف به یې د کعبې نه چې هغه کوو نور صحابه او د الله نبي هغه به یې مانځه ته چې هغه نه پرېښودو ډېر ظلم به یې ورسره کوو مونځ نه به یې ورانول کعبې ته او دارنګې مسجد حرام ته به یې نه پرېښود هغې نه به بندولو. وروسته به واقع راشي رسول الله صلی عمرې له راته او د کعبې نه طواف یې کوه او عمره چې د هغې کوله نو دې مشرکانو هغه پرې نه ښودو ډېره زاري ورته وکړه اخر صلح وشوله ته ولې چې څه کال به نه راځې کال له به راځئ وګوره د الله د مسجد نه خلک منع کړه صحابه یې ترې منع کړه نو دا غټ ظالمان دي چې د الله د کور نه خلک چې دا بندوي مما منع مساجد الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به مانځه ته هم نه پرېښوده دلته لکه په واقعاتو کې راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مسجد حرام کې په مانځه باندې ولاړو اول وخت دی مسلمانان مؤمنان ډېر کمزوري دي
نو په دې کې په مازه باندې ولاړ دی، نو په دې کې ابو جهل دی او دارنګې نور کافران دي. نو دیو خپل منځ کې سره دا خبره چې دغه وکړله، ابو جهل پکې ویل چې څوک شته دی چې دغه پلانکي قوم ته ورشي، پلانکي قبیلې له ورشي او د هغې نه لرې او دا کلمې او پیروانونه دا ډک دا راوړي او د نبي صلی الله علیه وسلم باندې ورواچي او په سجده باندې کله هغه پرېوځي او دا پرې ورواچي. نو په دې کې یو کافر یا دوه کافران ډېر سختریز و، هغې لاړه د ابو جهل او د دې مشرانو د مکې د دې په مشوره باندې لاړه او د هغه قوم اوښان یا اوښې چې شي حلال کړي وو د هغو هغه لرې راوړل، کلمې وې او لرې وو. نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړ و. کله چې هغه سجدې ته لاړ، په سجده باندې پرېوته، نو دغه کافر دا لرې او دا کلمې دا راواخیستل او د رسول الله وسلم په دې څټ کې کېښودلې چې د الله نبي بیا سر هم نشو راوچتولی، ځکه ډک لرې ډکې کلمې او دارنګې نور ګندونه دا پکې وو. نبي وسلم په سجده باندې چې هغه پروت و او د کافرانو وی د یو بل سره خندا کوله، خندا چې وګوره که اوس یې راوچت شي که نه، یو بل ته داسې مایله کېدل او خنداګانې کولې. په دې کې څوک لاړه رسول الله وسلم کور ته، فاطمې رضی الله عنها د رسول الله لور وه، هغې ته خبر ورکړه چې په رسول الله باندې داسې ډک لرې غورځولی دی کلمې او هغه سر نشي راوچتولی. نو هغه راغله او ډېره پریشانه وه، د رسول الله وسلم نه هغه لرې لرې کو او که مشرکانو ته ډېرې بدې ردې وویله او هغه یې صفا را صفا کو، هغه لرې شي د هغې ته وغورځوو. رسول الله وسلم یې ډېر پریشانه کړی و، ګوره د الله د مسجد نه مې منې کوم، مانځه ته یې نه پرېښودو. بل روایت کې راغلی دی ابو جهل د ملګرو ته وویله که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي په مانځه باندې ودرېږي نو زه به او په دې سجده باندې پرېوته نو زه به غټه ګټه راواخلم او دا چې کله په سجده باندې پرېوته نو زه به په دې سر باندې ولمه، دا سر به وله داسې کومه چې دانه وانه به یې کومه او داسې وبې ټکومه دا سر وله. نو په دې کې ابو جهل په ډېر تکبر باندې را روان شو او ګټه یې راواخیستله او چې رسول الله وسلم کله په سجده باندې پرېوته دا چې کله دننه ورغی د هغه خواله، نو په دې کې ابو جهل ورپېده او ویرېده او بېرته یې بهر را منډه کړلې. نو چا ورته ویل چې ولې تا خو ویلې چې زه به په سر باندې به یې په دې کاڼې ولم او غټه ګټه به یې پرې ورواچومه، ولې ویرېدلې؟ نو هغه وویل قسم په الله چې د هغه په خوا کې ما د اور کنده ولیدله او ما داسې وزرې ولیدلې، ویرېده په هغې باندې. نبي صلی الله علیه وسلم ته چا وویله چې دا ابو جهل داسې اراده کړې وه چې دا څنګه چلو؟ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي که ده په ما باندې ګزار کړی وی نو ملایک زما خوا ته الله راوستی وو. نو دا به یې نیولی وی او داسې زره زره به کړی وی، د اور ته به یې غورځولی، اور ته. خو بس دا ویرېده را خلاص شو، که نه الله رب العالمین ملایک د ده خوا ته رالېږلي وو او دا به یې داسې لاس لاس کلی به وی او د اور ته به یې غورځولی وی، لیکن هغه دا چل ونه کړ. نو بس په منډه باندې بهر شي هغه را خلاص شو. نبي صلی الله علیه وسلم له ډېر زرونه دی ورکړي دي، د الله مسجد نه به دی منې کول، صحابه به منې کول، نه به یې پرېښودل. الله وایي د ده نه غټ ظالم څوک شته دی؟ او دارنګې وروسته زمانه کې هم دا خبره ده چې د ده نه بل غټ ظالم شي چې د الله کور دی او یو سړی هغې ته نه پرېږدي چې د هغې د الله نوم پکې ځان له یاد شي. د الله په کور ته یو سړی مسجد له ځي، د الله کور له ځي، جومات ته ځي او ته رالګېږي او هغه خلک د الله د دې کور نه منې کوي، د دې مسجد نه منې کوي، د مانځه ته یې نه پرېږدي. دا څونه غټ ظالم دی. او نن سبا داسې خلک هم شته دی چې هغه هم اوس هم داسې کوي چې ته ورشي او د هغه په مسجد کې په سنت طریقه باندې مونځ کوي، په سنت عمل باندې امین پکې ووایې، رفع الیدین پکې وکړي، نو جومات امام به یې که د جومات امام نه وي نو دا نور خلک یي او ځان ته بزرګان هم وایي، تا به د لاس نه ونیسي چې وروره زموږ جومات ته مه راځه، زموږ جومات کې به دا پېښې څېرې نه کوې، دا به هم د الله مخې له ورځي. هلکه هغه په یو سنت باندې عمل چې هغه کوي او ته د جومات نه وباسي او د جومات نه منې کوې چې زموږ جومات ته به نه راځي، ته به الله له څه جواب ورکوې؟ ته خو کلمه وې او داسې هم وې چې د رسول الله په سنت کې د دنیا او د آخرت کامیابي ده او دغه سړی په سنت د رسول الله باندې عمل کوي او ته هغه په مسجد کې نه پرېږدې او مسجد نه په بې عزتۍ باندې وباسې چې زموږ مسجد ته به ته نه راځې، خپل مسجد ته ځه،
مسجدونه تقسیم کړي خپل مسجد ته دی دا ټول جماعتونه د الله دی د دې نه خلک منې کول چې خلک پکې منزل لري نشي خلک پکې قرآن درس ونه کي خلک په سنت عمل هغه ونه کي د الله ذکر کوي دا غټ ظالم دی الله فرمایي د دنه بل غټ ظالم شته دی چې د الله د کورونو خلک منې کوي نه نشته دی به په قرآن کې نور ځینو کوم داسې ازلم صيغه ذکر شوې ده قرآن کې الله داسې ویلي څوک ډېر لوی ظالم دی د هغه چا نه چې په الله باندې دروغ وایي دروغ خو عاصم ګناه ده خو چې په الله باندې څوک دروغ وایي دا ډېره غټه ګناه ده ډېر عظیم جرم دی دارنګې د هغه نه بل غټ ظالم شته دی چې د هغه سره علم یو پټوي د خلکو نه یو ګواهي ورسره ده یو علم ورسره ده او هغه د خلکو نه پټوي د هغه نه بل غټ ظالم کېدی شي نشي کېدی او دلته الله فرمایي چې غټ ظالم د هغه چا نه کېدلی شي چې هغه د الله د جماعتونو نه خلک بندوي نو دا په خپله خپله نوعه کې مراد دی څوک چې منع کوونکي دي د منع کوونکو کې غټ ظالم چې دی د هغه دی چې سړی د الله د کور نه منع کوي دارنګه څوک چې په چا باندې دروغ وایي نو په دې دروغجنو کې غټ ظالم به هغه دی چې په الله دروغ وایي په الله چې څوک دا پکې غټ ظالم دی دارنګې پټوونکي دا ډېر خلک دي خو په دې پټوونکو کې به غټ ظالم د هغه انسان دی چې د دین حق پټوي دین حق صحیح دین چې دی هغه ته معلوم دی هغه د خلکو نه پټوي قصدن د دنیا د پیسو لپاره یا د دنیا د یو عزت لپاره هغه د خلکو نه پټوي او دارنګې ګواهیو سره د هغه پټوي د دنیا لپاره نو دا پکې به غټ ظالم دی دلته هم داسې معنا ده ومن اظلم څوک ډېر لوی ظالم دی ممن لا هغه چا نه منع مساجد الله چې خلک منې کوي د الله د جوماتونو نه ان یذکر فی اسمه چې یاد کړی شي په هغې کې نوم د الله تعالی هسې منع کول نه کوي علما د عربیت دې ته بدل احتمال وي د جوماتونو نه منع کول کوي خو په دې نیت باندې چې په دې مسجد کې د الله نوم یادېږي نوم په توحید باندې د الله نوم یادېږي نو د دې الله د نوم د یووالي سره چې د الله نوم پکې یوازې یادېږي او توحید مسله پکې یوازې کېږي نو دې باندې دا خفه دی نو دې د وجې نه مسجد نه منع کول کوي که هسې مانځه له ورځه زر زر پکې مونځ کوي او راوځي بېرته څه نه وایي خو دا د الله نوم چې پکې یادېږي د الله نوم چې دی قرآن د قرآن درس پکې کې ان یذکر فی اسمه نه مراد چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا به درس پکې کې د دې نه دې منع کوي به دارنګې ان یذکر فی اسمه دا دی چې د رسول الله په سنت باندې عمل پکې کې داسې مونځ کوي چې د سنت د رسول الله سره برابرې پکې نه دي پرېږدي که هسې راځي وایي مونځ کوه خو دا دغه چې دی دا به نه کوي دا سنت پلانکی سنت رفع الیدین شو امین بالجهر چې دا به پکې نه کوي نو ګوره د دې سنت سره ورانه ده ان یذکر فی اسمه الله وایي دونه غټ ظالم ته وګوره که چېرته خواته د ګاڼو بجانو پروګرامي او د ډمتو پروګرامي په کوڅه کې ډېر کسان چې تسبیح به ماړی او ډېر ځان ته به بزرګان وایي دا نه وایي چې لکه ورشي او هغو ته وایي چې ولې دا ګانې بجانې م لګولې دي یا دا بند کوي یا به موږ تاله روټۍ له نه درځو نو دا ټول دا غټ خلک او واړه خلک دا ټول به پکې تاویږي را تاویږي باندې کول نه کوي لیکن که په جومات کې په یو سنت باندې عمل وکړو ته پړسېږي به رګونه به راو پړسېږي چې ولې دا کار کوي نو ته څنګه مسلمان ځان ته وایې ته څنګه د رسول الله تابعدار ځان ته وایې چې به رسول الله په سنت کې د دواړو ځانو کامیابۍ یقین زموږ په زړونو کې راشي نو دا ولې تا باندې دا سنت عمل بد لګېږي به دا خو مه کوه زړه صفا که چې دا هم د رسول الله یو سنت عمل دی حدیث پکې شته دی بس په دې عمل کوي نو بس که ته پرې نه کوې نو هغه ستا نقصان دی ځان له خیر کمی لیکن چې بلې به کوي نو هغې ته باندې خفه کېږم او د جومات نه یې مه بندوه ځکه دا به د نقصان خبره ده ان یذکر فی اسمه وسعی فی خرابها او کوشش کوي په خرابولو د مسجدونو کې دا بل قباحت دی به یو خلک د الله د مسجد نه منې کوي دوی جوماتونه خرابوي خرابول د مسجد چې دی دا په دوه قسمه باندې دي یو خرابول چې دی هغه دا دي چې په هغې کې څوک مانځه عبادت قرآن حدیث درسونو ته نه پرېږدي دا معنوي خرابول دی د هغې او دارنګې په جومات کې دا ناروا چغې وایي او دارنګې د شرک اوازونه د بدعات اوازونه چې هغه پکې کېږي نو دا هم د جومات خرابول دي جومات کې بدعات کېږي بدعات شرک پکې کېږي په جومات کې بعض وخت کېږي که نه د اولیاو قصې پکې کېږي پلانکې بزرګ به رسې کول پلانکې بزرګ به رسې کول پلانکې بزرګ وایي هر مونځ به بیت الله کې کوو هلکه څنګه وایي مانځه ټیم شو ایسته به واولوتو دا نورو ته ناستې سبحان الله وایي داسې بزرګان هم تېر شوي دي غټ سر به ورته خوځي هلکه داسې چېرته کېږي کوم ځای کې شوي دي دا چې بزرګ دی او وابولوته بیت الله کې به مونځ کوو بېرته به راته
پلانکی بزرګو خوراک به نه کو، پلانکی بزرګو داسې به کول، پلانکی ځان د دروغو قصې جوړوي. نو دا قصې په جومات کې کېږي، نو دا د جومات خرابول دی. د شرک خبرې، د بدعاتو خبرې، د رسم و رواج خبرې په جومات کې کېږي، دنیوي خبرې په جومات کې کېږي، دا د جومات خرابول دی. جومات کې به د قرآن خبرې کوي، د حدیثو خبرې به کوي، سنت طریقو باندې به عمل پکې کوي، وعظ نصیحت خبرې به پکې کوي، د دعوت خبرې به پکې کوي. دا د جومات جوړول دی به، او د جومات آبادول دی. او د شرک خبرې، د بدعاتو خبرې، نو دا به د جومات خرابول دی. وسعات خرابها. نو بدعاتو نه بسان چې هغه پکې ساتي. دارنګه داسې ذکر اذکار کول په مسجد کې چې هغه په سنت کې ثابت نه وي، نو دام د جومات معنوي خرابول دي. داسې بدعاتو ذکرونه منځونه دا پکې کېږي. لکه جومات کې ذکر کېږي الله الله، دا ذکر کېږي، خلک پکې ښه خوشحاله دي. نو دام دا د الله مسجد دی او دا ته خراب کو، ولې بدعت پکې کوي. دارنګه معنوي خرابول دام دي چې سړی په جومات کې بدعت کوي. لکه یو دغه بدعاتو نه دا دی چې د مړي اعلانونه په مسجد کې کول، چې دا داسې بدعت دی چې دا په ټولو ملک اوس دا شریږي، په ټولو ملکونو کې غالبا دا چلیږي. په جومات کې د مړي اعلان کول په لاسپیکر باندې، چې دا د جاهلیت والا عمل و، او اوس خلک دا بدعت عمل، د جاهلیت عمل په مسجد کې کېږي، او که ولې نه کړو نو خلک دې پرېږدي نه چې ولې زموږ اعلان چې هغه دې ونه کړو. وسعا فی خرابها. دویم قسم خرابول د مسجد چې هغه ظاهري دي، چې د دې نه منع راغلی د مسجد به ډولکې، مسجد چې دی نو هغه به خوشبویه، مسجد به صفا کوي، په دې کې به خزلې مزلې یو شی بل شی دا به پکې نه غورځوي، او یو سړی دا پکې غورځوي، نو دام د مسجد څه دي خرابول دي. دام د مسجد چې هغه خرابول دي. دې وجه امام بخاري رحمه الله بارک راځي چې هغه یو سړی چې هغه ولیدو چې په ګیره کې خزلی و، نو هغه راواخسته او په مسجد کې وغورځاوه. نو امام بخاري رحمه الله په هغه باندې ډېر زیات غصه شوی او ډېر زیات خفه شو په دې باندې چې تا ته دا جومات چې دی دا د دې ګیرې نه تصفیق ښکاري، د الله کور دی، ته ولې یو خزلی ستا په ګیره کې دی یا په جامو کې یو ځای کې دی او ته یې راواخلې مسجد کې وغورځوې. داسې مه کوه، بلکې مسجد جارو کا. مسجد ځای کوم ځای ګنده دی، زر زر جارو راواخله، د الله کور دی که نه. ستا کور څوک صفا کوي ته څونه خوشحالېږي. د الله کور صفا وکړه، او دارنګې عطر پکې ولګوه، او دارنګې چې دی قالینه پکې واچوه، ښایسته جوړ کړه، ښایسته برابر کړه، بغیر د اسراف نه دا پکې وکړه. نو دا ظاهري خرابول دا دی چې سړی د مسجد بورډونه خرابوي، دارنګې مسجد ګنده کوي، هغه کې خزلې اچوي، د مسجد بنبه ده هغه خرابوي، د مسجد پکې دی هغه خرابوي، په هغې څه پروا نه کوي، ګندونه پکې اچوي. نو دا د الله د کور بېعزتي ده. دا غټ ظالم دی چې خپل کور صفا کوه، خپله کمره صفا کوه، د الله کور ګنده کوه. د خپل کور شینو حفاظت کوه، د الله د کور که څوک دې بمبه پټوي، که څوک هڅه حفاظت یې مه کوه، او دارنګې شین دې پټوه. دا غټ ظالم دی. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها. دغه کسان چې دي نه دي مناسب او نه دي لایق د دیو دپاره چې داخل شي د مسجدونو ده، الا خائفین، مگر په داسې حال کې چې یریدونکي به وي. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها کې دوه قول، یو دا چې دا جمله خبریه ده، الله خبر ورکړی، پیشنګوي ورکړې ده چې داسې وخت به الله راولي چې مؤمنان به الله غالبه کړي، مؤمنان او دغه مشرکان او بدعتیان به الله ذلیله کړي. نو دې د وجې نه چې کله الله رب العالمین مسلمانانو له مؤمنانو له غلبه ورکړله، نو هغې به دا مسجدونه دا به د کافرانو او د ظالمانو د قبضې نه چې د هغه شي کې آزاد کړي. نو چې کله د هغې د قبضې نه آزاد کړه، نو بیا چې دا مشرکان او دارنګې دا بدعتیان مسجد ته راځي، نو په یره باندې به راځي، بیا به یېرېږي دی. نو دا جمله خبرې ده چې الله رب العالمین مؤمنانو له زیری ورکوي چې داسې وخت به الله راولي. اوس که ته پریشان یې، کله یو مسجد ته منډې وي او کله بل مسجد کې، او خلک دې مسجد کې نه پرېږدي، قرآن ته نه پرېږدي، حدیثو درس ته نه پرېږدي، سنت طریقو ته نه پرېږدي، انشاءالله الله داسې وخت به راولي چې مؤمنان به الله غالبه کړي، موحدین به الله غالبه کړي، او دا بدعتین به یېرېږي، دا مشرکان به یېرېږي چې ستا مسجد ته راځي په یېره یې به راځي، داسې نه چې مسجد نه مې منع کړي، ځکه ما به منع کوو، اوس د هغو بادشاهي شو، د هغو زور شو، د هغو حکومت شو، داسې نه چې اوس ما منع کړي، نو هغې به یېرېږي. دویم قول دا دی چې دا جمله خبرې خو په معنی د انشا باندې ده. انشا معنی دا ده چې ای مسلمانانو تاسو جهاد وکئ، قتال وکئ د دې مشرکانو او کافرانو سره،
دې لپاره چې تاسو دا د الله کورونه دا د دیو د قبضې نه شي کوي اوزګار یې کوي او ته لرې کوي او ستاسو د مسلمانانو په قبضه کې دا مسجدونه راشي نو دې به تاسو نه ایریږي په یره باندې به مسجد ته راځي داسې نه شي ما منع کوي لکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکې وکړه مسجد حرام دغه په قبضه کې راغی نو ډیر مشرکان یریدل کنه چې اوس به موږ سره څه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشرکان راغله او معافی ته غوښتله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ لا تسریب علیکم اليوم ناشنا نبی دی دومره کړولې دومره زورولې ډک لري په ور واچول څه وکړو څه کسان خو په بدر کې مردار شو والحمدلله ابو جهل مردار شو او دارنګ عتبه او شیبه او دارنګ نور غټ کافر هغه د مردار کړو به کوی ته ورو غرزول ابي رسول الله د کوی په غاړه ته ودرې خبرې ته وکړلې چا ته په یا رسول الله خبرې خو دا خو مړ دي و الله تعالی خبرې اوري او ملامت کولې چې څنګه زم ډیر تنگ لما ویم را وېسل ما خبرم نه منله نن الله مخله ورغله ورته وغورځلې ورته ای ابو جهل همیشه په ور کې پروت او سونه متکبر سړیو نو دا تکبر وکاو نو دارنګ دا نور مشرکان چې کوم مکی نو دا راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام نه باندې کو صحابه به باندې کول تکلیفونه به ورکول راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته معافي وکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اخلاق چې وی فرمایي لا تسریب علیکم اليوم پتاس باندې نن ملامتۍ نشته ما د الله لپاره تاسو معاف کړی استئ هغه ایمانونه راوړو او د ایمان باندې به مشرف شو او ډیر زیات او مؤمنان چې هغه په فتح د مکه کې الله پیدا کړو او ډیر خلکو مشرکانو چې هغه په ایمان راوړو نو ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفين له فی الدنیا خزي د دیو لپاره په دنیا کې شرمندګي ده وله فی الاخرة عذاب عظیم او دیو لپاره په آخرت کې عذاب ډیر لوی شان والا په دنیا کې به الله د خلک شرموي چې الله د جماعت نه څوک منې کوي په دنیا کې هم واقعیات راغلي دي چې الله به مسلمانانو له بادشاهي ورکړي او دغه یهود نصارا دي او دغه مشرکان دي په دې باندې به ټکسونه ولګېږي او دا به د مسلمانانو د قبضې د لاندې به او په یره باندې وخت چې هغه به تېرېږي او دنیا کې به شرمېږي او دارنګې داسې واقعات هم راغلي دي چې په دنیا کې الله دغسې خلک شرموي هغه ملا هغه د جماعت قاري چې هغه خلک د الله د جماعت نه منې کوي چې په دې کې به په سنت طریقه عمل نه کوي او دې کې به د سنت مطابق هغه مونځ نه کوي او په دې کې به د قرآن درس نه کوي او په دې کې به چاته خبره چې هغه نه کوي نو ډېر واقعات په دنیا کې داسې راغلي دي او موږ اورېدلي دي چې الله رب العالمین دغسې سړی به یې شرمولی دی یو بدنامه پې الله لګولی ده الله له دا مقتدیان راوچت کړي دي او دا امام یې ډېر په بېعزتۍ باندې د جومات نه شړلی دی دا د دنیا شرم شو ولې ته سنت طریقې ته خلک پکې نه پرېږدي په سنت باندې عمل چې هغه کېږي او دماغ پړسېږي ورته او خلک د جومات نه منې کوي داسې خلک الله شرموي دا واوره داسې کاریز کله نه دی په کار دا د الله کورونه دي دې کې موږ او تاسو له په دین باندې عمل پکار دی قرآن حدیث باندې عمل پکار دی څوک چې قرآن او حدیث والا منې کوي نو الله په دنیا کې مشرموي او په آخرت کې به لوی عذاب الله ورکوي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم دا اوس د مخکې سره متعلق خبره دغه ده چې کله تا یو سړی د الله د مسجد نه منې کړي چې دلته به مونځ نه کوې او دارنګې دلته به په سنت باندې عمل نه کوې او دلته به قرآن نه بیانوي نو الله فرمایي مه پریشانه کېږه دا ټول ځمکې د الله دي دغه یو ځای کې بند کې بل ځای ته لاړ شه که نه بل ځای کې مسجد ته لاړ شه هلته مونځ کوه بل ځای کې په یو بیابان کې ودرېږه هلته مونځ کوه د قرآن درس شروع کړه ملګري به الله پیدا کړي ته په زړه کې در پیدا کړه دعوت کې اخلاص کوه نو انشاءالله الله به له ملګري پیدا کوي خو په دې شرط چې به تا کې اخلاص موجودي د دنیا دپاره لګی نه د شهرت دپاره لګی نه د ریا دپاره لګی نه د حسد د وجه نه لګی نه چې دا نور ځینو خلک وران شي او ما لرې شي او زه خلکو کې غټ سړی معرفي شم او خلک زما صفتونه چې د هغو کې دې دپاره نه لګی د الله دپاره نو الله به تعالی ترقي درکوي انشاءالله او د دې نه مه بېغه کېږه خفه کېږه په دې مه چې په یو ځای کې درس بند شو په یو ځای کې مونځ بند شو دا مشرق او مغرب د الله دی هر ځای له چې لاړ شي بس الله دی هر ځای له هر طرف ته چې مخکې نو بس الله هلته موجود دی نو دې د وجې نه ته مه پریشانه کېږي دا ټوله ځمکه د الله ده یو ځای کې بند شو بل ځای کې شروع او دارنګې بعض علما وایي دا د دې سره هم لګېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړ نو 14 میاشتې وروسته واقع راځي رسول الله صلی بیت المقدس ته مونځ چې هغه کوو 14 میاشتې بیس د الله ته حکم وکړو چې اوس کعبې طرف ته مخ کا ځکه چې رسول الله صلی کعبه خوښوله او دا د ابراهیم علیه السلام په لاس جوړه شوې وه نو دا یې خوښه وه نو په دې کې یهود او نصاراو اعتراض وکړو چې ښه اوسه پورې هغه طرف ته مونځ کوو
او اوس یې وګوره بالکل مخ دې خوا راوګرځوو نو الله آیت راولېږه چې مشرق مغرب د الله دی کوم طرف ته چې تاسو مخ کوئ نو هلته د الله مخ دی بس اوس پورې د الله امر هلته و نو اخوا مونځ کوو اوس د الله امر راغی چې کعبې طرف ته مخ کوي اوس دې خوا مخ کوو دې کې څه خبره ده الله بادشاه دی که نه زموږ رب دی هغه مخکې ویلی دې خوا مونځ کوئ اوس راته وایي دې خوا کوو اوس به دې خوا کوو په دې کې د اعتراض څه خبره ده او دارنګې بعض علما ویل چې د آیت دا د سفر په باره کې نازل دی چې کوم کس د سفر باندې وځي د کور نه او نفلي مونځ کوي نو هغه په سورلۍ باندې کوي نو که هر طرف ته مخ کوي نو دا جایز ده د ده مونځ کېږي یو سړی دی په کور نه ووته په سورلۍ باندې په اس باندې خره باندې سور دی یا اوس په دې زمانه کې په ګاډي کې سور دی نو قبلې طرف ته چې دی نو دې کې دوه قوله دي یو قوله چې قبلې طرف ته دی اول الله اکبر وکړي بیا که دا ګاډی د قبلې نه اوړي بل طرف باندې روان دی بس ته خپل نفلونه پکې کوه ستا مونځ کېږي نفلي مونځ مراد دی صرف ګوره فرض پکې نه کېږي ګاډی کې نو هغې کې به بیا ته په اشاره باندې مونځ کوه نو کېږي یا په خره باندې یا په اس باندې سورې او بس مخ دې یو وارې قبلې طرف ته دی الله اکبر وکړو نو که اوس دا سورلي د دې نه واموښتله بل طرف باندې روان دی د قبلې نه پکې هم ستا مونځ کېږي نفلونه مونځونه چې هغه پکې کوه دې کې اشاره دې ته ده چې مؤمن به هر وخت مونځونه کې عبادت چې هغه به کوي که ګاډی په بل طرف هم روان دی مثال ته مونځ چې هغه کولی شي پکې نفلي مونځ او بعض علما وایي چې نه نفلي مونځ کې توسع ده که ستا اول طرف ته قبلې طرف ته د مخ برابرېږي نه دا ګاډی په داسې لار روان دی چې قبلې طرف ته بالکل مخ نه راګرځوي نو هم خیر دی ته الله اکبر چې هغه وکړه او ستا مونځ چې هغه کېږي نفلي مونځ نو دلته هم دغه معنی مراد دی چې هر طرف ته مخ کې هلته د الله مخ دی او د الله رب العالمین مخ موجود دی نو دې د وجې نه هر طرف باندې که ته مونځ کوې نو مونځ چې هغه کېږي ولله المشرق والمغرب خاص د الله تعالی په اختیار کې دی مشرق او مغرب دا دوه اصلي جهاد دي شمال او جنوب دې ته جهاد عارضي وي دا عارضي جهاد دی او اصلي جهاد چې هغه دوه دي نو ځکه دا دواړه چې هغه ذکر کړه فاینما تولوا کوم طرف ته تاسو مخ کوئ فسما وجه الله نو پس هلته دی مخ د الله تعالی په هغه ځای کې مخ د الله دی وجه الله نه مراد بعض وایي چې دلته مخ د الله ته مراد دی د الله رب العالمین دپاره مخ شته دی ډېر ښایسته مخ دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایېږي یو زمونږ او ستاسو مخ یي که نه او یو د ځمکې دپاره مخ شته دی او دارنګې د ګاډۍ دپاره مخه شته دی که نه دارنګې د کور مخ یي لکه دا د زمونږ د کور مخه د هغې مخ یي د انسانانو مخ یي د الله رب العالمین مخ شته دی خو څنګه مخ دی نور موږ نه پوهېږو ځکه الله موږ لیدلی نه دی که نه قیامت کې مؤمنان به بیا الله ته ګوري نو بیا به ورته پته ولګېږي چې زموږ د الله مخ چې هغه څنګه دی د دې تشبیه او د دې تعویل چې هغه به نه شي کېدی چې یاره د وجې نه مراد د الله رضا ده یا د الله ذات دی نه د الله مخ شته دی څنګه چې هغه د شان لایق وي او د الله مخ ډېر زیات ښایسته هم دی د الله رب العالمین ذات ډېر ښایسته دی وروسته صورت اعراف کې راځي موسی علیه السلام سره چې الله په تور کې کله خبرې وکړې نو د الله خبرې ډېرې مزېدارې وي ډېرې خوندورې وي او د الله څونه ښایسته خبرې دي چې سړي زړه پاکي او په توجه باندې قرآن ته کښېني څومره اثر پرې کېږي زړه یې پاکي صفا زړه باندې کښېني صفا کپړو سره کښېني او په اوداسه باندې کښېني او توجه ورکوي توجه نور خبرو ته توجه ذهن نه اړوي نو د قرآن په سړي ډېر اثر کوي والله چې د سړي ایمان زیاتېږي وخت په وخت باندې او قرآن به در پکې اثر کوي او آخرت طرف ته به دې راکاږي او د دنیا نه به الله بې رغبتي پیدا کوي نو کله چې د الله خبرې واورېدې موسی علیه السلام نو ډېر شوق یې پیدا شو نو الله ته ویل ای الله ما ته لږ ځان وښیوه ځکه چې ستا خبرې ډېرې مزېدارې دي ډېرې مزېدارې الله ستا ذات به څومره ښایسته لږ ځان راته راوښیوه شوق یې پیدا شو الله ورته وویل چې ما په دنیا کې ته نه شي لیدلی موسی بس په دنیا کې الله انسان له دا قوت طاقت نه دی ورکړی چې رب العالمین ته وګوري موسی علیه السلام ته وویل چې ځه داسې وکړه د هغه د تسلۍ دپاره وایي چې زه د مخامخ دا غر تا ته ښکاري اوچت غر دی دې ته لږ ځان ښیمه که چېرته دا غر په خپل ځای باندې ټینګ شو نو ته به هم بیا زما لیدلو ته ټینګېدلی شي خو که دا غر نه شي ټینګېدلی چې انسان هغې ته چېرته رسېدی چې د غر یو ګټې ته موږ نه شو رسېدی په سخوالي کې بیا ډېر اوچت او غټ غر نو هغه چې نه شي ټینګېدلی نو انسان به څنګه ټینګ شي موسی علیه السلام وویل ټیک ده نو الله رب العالمین وی هغه لږ غوندې ځان یې دغه غره ته وروښودو چې بعضې روایتونو کې راځي چې د دې ګوتې د سر عمره ځای د قچې ګوتې سر یا د دې غټې ګوتې سر عمره اندازه ځای الله رب العالمین دومره د خپل ذات مبارک نه هغه وروښودو نو چې کله غره ته لږ غوندې ځان وروښود او ځان یې ورکاره کړه لږ غوندې نو غر چې دی نو هغه ټوټه ټوټه شو راپرېوته
بالکل دا غر داسې ټوټه ټوټه شي چې د ځمکې سره هموار شي بالکل. په دې کې موسی علیه السلام چې حالت ولیسه بېهوشه شو، بېهوشه پروت و. کله چې په هوش کې راغی نو ویې الله زما تا ته توبه ده چې تا نه ما داسې مطالبه چې د هغه وکړه، یقینا ته څومره ښایسته یې چې لږ غوندې ځان غر تا ته نشي ټینګېدلی، نو موږ انسان به څنګه تا ته ټینګ شي، دا نشي ټینګېدلی. دې د وجې نه رسول الله وسلم فرمایلي هم دي، حدیث دی چې د الله مخ ډېر ښایسته دی او د الله مخ ته پردې لګېدل دي، پردې 80,000 پردې دي غالبا، والله اعلم، زما په ذهن کې 80,000 پردې د هغه مخ ته لګېدل دي. اوس که چېرته رسول الله فرمایي که د الله رب العالمین د خپل مخ نه دا پردې لرې کړي او د دنیا ته ځان راښکاره کړي، نو دومره ښایسته دی چې دا ټوله دنیا به د الله د ښایست د وجې نه اور واخلي. دومره زموږ او ستاسو رب ښایسته دی. ته وګوره خلک د ښایست پسې ګرځي، لکه سړی ښایسته دی او ښځه ښایسته دی او ماشوم ښایسته دی او ګاډی ښایسته دی، دا څه کوي؟ رب ښایست ته وګوره، که دنیا ته راښکاره شي دا دنیا به اور واخلي، موږ نشو ټینګېدو. زموږ رب دومره ښایسته ذات دی. نو د دې ښایسته ذات سره مینه نه ده پکار، د دې ښایسته ذات بندګي نه ده پکار، د ښایسته ذات د نعمتونو شکریه نه ده پکار. څه ولې نه ده پکار؟ الله ته څومره رب یې، څومره ښایست در پکې دی او څومره علم دی او څومره حکمتونه ستا دي. نو دې د وجې نه د الله مخ شته دی، ګوره ډېر ښایسته مخ یې دی او دارنګې د مزې نه ډک مخ دی. او دې د وجې نه حدیث کې راځي چې د الله نبی فرمایل دي چې جنتینو ته به قیامت کې جنت کې به ورته الله رب العالمین ځان ور وښیي. دیو ته وایي چې نعمتونه خو کم نه دي، جنتین به وایي چې الله ډېر زیات نعمتونه دي، ډېر ډېر، هېڅ شی کم نشته دی. وی الله رب العالمین به خپل ځان ورته ورکاره کړي او چې کله جنتین هغې ته وګوري نو الله دونه ښایسته دی او دونه مزیدار چې جنت والا به ټول د هغه په سیل باندې شي او دا نور نعمتونه به ټول تهیر شي، د جنت نعمتونه چې الله ته سړی وګوري. او چې کوم اوچت مؤمنان دي هغو له به الله 2 ټیمه د دیدار ورکوي، سهار او ماښام 2 ټیمه دیدار. دې د وجې نه عوام سړي زنانه دا سوال کوي که الله ستا دیدار مې نصیب کړي. دا ډېره ښایسته دعا ده. کله کله د الله نه داسې دعا پکار ده، بلکې هر وخت کې پکار الله ستا دیدار هم نصیب کړي چې ستا د مخ ته سړی وګوري. ایله به د دنیا غمونه لرې شي. نو دې د وجې نه د الله ډېر ښایسته مخ دی، ډېر مزیدار مخ دی. الله ستا دیدار موږ له راکړې رب العالمینه. دا قرآن ته واسطه کوو او دا خپل عجز فقر ستا دیدار هم نصیب کړه چې دا د دنیا غمونه پریشانۍ لري انسان ختم شي چې الله ته وګوري. داسې ښایسته مخ دی د زموږ د رب. د دې ښایسته ذات سره او د دې د رحیم کریم ذات سره مینه پکار ده او د ده عبادت بندګي موږ له پکار ده. فسم وجه الله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلی دي چې دلته د وجه الله نه مراد قبله ده. هغه وایي چې دا د آیاتو صفات نه دی. فاینما تولو کوم طرف ته چې تاسو مخ کوئ فسم وجه الله، نو هلته ده د الله قبله، د الله قبله هلته ده. نو هر طرف ته چې تاسو مونځ کوئ نو دا جایز ده چې کله نفلي مونځ او په سفر کې چې د هغه وي. دویم دا دې ته هم شاملېږي چې کوم یو انسان لکه په مونځ چې د هغه وکړي مونځ یو ځای کې تا ته قبله نه ده معلومه بالکل قبله، او ته سوچ فکر وکړې څوک سر نشي چې تا ته وایي چې قبله په دې طرف باندې مانځه ټیم دی. دا مهمه مسله ده. مانځه ټیم دی او تا ته قبله نه معلومیږي او څوک نشته چې خبر درکړي چې قبله په دې طرف باندې ده، په یو دشته میاره کې په غرونو کې روانې. نو ته اول کښېنه سوچ فکر وکړه چېرې قبله به کوم طرف ته وي، چې ذهن دې کار وکړه چېرې قبله په دې طرف باندې ده، نو بس هغسې مونځ چې هغه وکړه. چې کله دې مونځ وکړه او د هغې نه پس ته وروسته بیا تا ته پته ولګېدله چېرې دا قبله خو داسې وه ما مونځ داسې کړی دی، نو ستا مونځ شوی دی الحمدلله. الله ډېر رحیم کریم ذات دی، ځکه چې مشرق مغرب د الله دی، هر طرف ته چې د مخکې هلته د الله قبله ده. نو ته اوس په دې کې خطا شي، په دې بل طرف باندې لمونځ وکړو ستا مونځ وشو. فسم وجه الله. ان الله واسع علیم. یقینا الله چې دی نو دا خو پراخه فضل والا دی او پوهې دی په هر څه باندې. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. په دې کې جواب دی یو بلې شبهې چې هغه ذکر کوي. اوس هغه شبهه چې هغه دا ده چې دیو د الله رب العالمین سره شریکان جوړوي، شریکان. او شبهه په دې طریقه باندې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د ملایکو تذکره کول او دارنګې د انبیاو نو ویل به چې دا د الله بندگان دي، او قرآن کې دی ملایکو ته هم د الله عباد الرحمن ویلی شوی دی، او دارنګې عامو انبیاو ته او دارنګې نیکانو ته عباد الرحمن د الله بندگانو ته وي. عیسی علیه السلام د الله بنده دی، عزیر علیه السلام د الله بنده دی، ملایک چې دي دا د الله بندگان دي، بندګي کوونکي دي. نو دې مشرکانو به ویل اعتراض شبه به دا کوله چې تاسو د انبیاو بې ادب یاستئ او د ملایکو بې ادبي کوئ. ملایکو د الله نونه دي، مشرکانو به ویل والعیاذ بالله د الله څونه بې ادبي دی کوي. او دارنګې د عیسی علیه السلام خو د الله زوی دی، عزیر علیه السلام به یهود ویل د الله زوی دی. نو دا خبرې چې دی دا به یې کولې بې ځای خبرې. او به ویل چې تاسو خو ډېر بې ادب یاستئ چې ملایکو ته بندگان ووایي او دې انبیاو ته بندگان ووایي. نو جواب دا دی چې تاسو د الله بې ادبه یاستئ، موږ که د هغو بې ادبي خو موږ نه کوو، دا خو عباد دي، د الله بندگان دي، خو تاسو خو د الله بې ادبي کوئ او الله ته کنځلې کوئ. ځکه حدیث قدسي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې څوک انسان داسې وي چې دا پلانکی د الله نازولی دی او دا پلانکی د الله زوی دی، نو الله فرمایي دا ما ته کنځلې کوي. ګوره انسانه ما پیدا کړی بېرته ما ته کنځلې ته کوي. یو بنده راخلي او ته دا یاده چې دا د الله زوی دی، د الله زامن نشته دی، لم یلد ولم یولد، نه د الله بچي شته، نه د الله ښځه شته، نه د الله مور پلار شته دی. الله یو ذات دی، یو ذات دی، او هیڅ چا ته محتاج نه دی، او نه بچو ته محتاج دی، او نه پلار مور ته محتاج دی، نه ښځې ته محتاج دی. او موږ او تاسو انسانان محتاج یي، موږ ضرورتمند یي، موږ حاجتمند یي، موږ فقیران یو. الله غني ذات دی، قوي ذات دی، طاقت والا ذات دی، فعال لما یرید ذات دی. نو دې د وجې نه دا الله ته کنځلې دي چې څوک انبیا یا ملایکو ته د الله زامن یا د الله نونه وي. یا دې وخت سره مشرکان را لګېږي او دې پیرانو ته د الله نازولي وي. دا لفظ غلط لفظ دی چې دی وي د الله نازولي، ځکه چې اتخذ الله ولدن کې د دې نه دا معلومیږي چې د الله نازولي نشته دی. سوچ کوئ خبره باندې. ډېر سلي زنانه مشرکان ته به ترې اورې پلانکې ولي د الله نازولی دی، ته به ورته وایې د الله نازولي نشته. ځکه نازولی څه ته وي؟ نازولی بچی اوس راواله چې موږ ستاسو لکه کور کې پلانکی نازولی دی. نازولی دې ته وي چې دا بچی چې هر څه کوي په دې مور و پلار باندې هغه له خبره مني، ځکه محبت د وجې نه مجبور وي بس خبره له مني. هلکه دا بچی په کور کې یو دی، نو یو بچی چې د سړي یا نور بچي نه راوړي دا څونه نازولی. کله کله له د سلو لوټ ورکړي هغه وشلی، پلار ورته هېڅ هم نه وي. زړه ته یې درد رسېږي چې دا ولې دا پیسې شلوي، خو دې ماشوم نه مجبوره دی، مجبوره محبت یې ورسره دی، ډېر ورته ګران دی. هله به کور کې دا یو ماشوم دی، یو بچی مې دی، زه دا ولې ووامه، ولې خفه کړمه؟ نو داسې نه کوي. نو چې نه کوي نو ته ګوره د ناز د وجې نه هغه را لګېږي او په دې پلار باندې هغه خبرې پې مناوي، هغه خبرې پې مني، هغه کارونه پې کوي چې پلار یې نه غواړي. نو ته چې وې دا پلانکی ولي زیارت والا د الله نازولی دی، نو معنا دا د الله یو کار نه غواړي، خو دا پیر او دا ولی او دا زیارت والا په الله باندې په زور کوي. دا مطلب شو که نازولی دقې ته وي، نو دا د الله څونه بې ادبي ته وکړله. ولې د الله لپاره نازولي ګڼې؟ د الله نازولي نشته. داسې ووایه که نیکان خلک داسې د الله دوستان شته دی، د الله اولیاء شته دی، دا لفظ صحیح دی. اوس داسې ووایه دا پلانکی عالم، پلانکی ولی بزرګ دا د الله تعالی ولی دی، دا د الله دوست دی، دا د الله تعالی بنده دی، او داسې به یې ویلی شي دا د الله ولی دی، لیکن د الله نازولی شي هغه نشته دی. اتخذ الله ولدا، نیولی د الله تعالی بچی ځان له. نو په دې کې بچی دوه قسمه، یو ولد حقیقي دی چې دا د الله نه پیدا دی. بعضې مشرکانو به داسې عقیده هم لرله چې دا د الله نه پیدا دی، لیکن غالبا د ولد حکمي عقیده و د مشرکانو. ولد حکمي دقې ته وي چې دا د الله نازولی دی، دې وخت سره د نازولي تعبیر کېږي. یا ولد حکمي معنا دا ده چې الله رب العالمین د دې اولیاو سره داسې کار کوي لکه سړی چې د بچو سره څنګه کار کوي، ناز ور ورکوي، دقسې دې له ناز ورکوي. نو د ناز د وجې نه په الله باندې کارونه کوي او الله یې نه غواړي هغه کارونه. دویم، څنګه چې د پلار اثرات په بچو کې، نو دقه شانته دوی به ویل چې د الله نازولی شته، د الله اثرات چې دی نو دا په بعضې اولیاو کې، لکه الله علیم دی نو علم یې دوی له ورکړی، الله اختیارات ورکړي. دارنګه څنګه چې پلار اختیارات بچو له ورکړي
چې لکه بس زه بوډا شوم کمزوری شوم اوس اختیارات ستا شو ته به دا کاروبار چلی او ته به دا کوې او دغه اختیارات ورکوي که نه نو دقه شانته دوی وایي چې الله رب العالمین چې دی نو هغه اوس معطل دی الله رب العالمین بعضې بندګانو له اختیارات ورکړي دي هلکه دا بابا د زیارت چې دی دا په دې علاقه باندې دی نو دا به دانې ښه کوي او دا به زیړی ښه کوي او دا به لیوني ښه کوي هغه اختیار هغې له ورکړی دی دا بل د زیړي بیماري اختیار دی بل له ورکړی دی دا بل د فالج والا به جوړوي دا بل چې دی نو دا به لیوني جوړوي دا اختیارات یې ورکړلي دوی به ویل عیسی علیه السلام چې دا د الله زوی دی معنی دا ده چې الله رب العالمین قدرت لري چې مړي را ژوندي کړي نو دا اختیار یې دله ورکړی دی عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کړي مرزادي ړوند جوړوي دارنګې عزیر اسلام د الله زوی دی دغه به ویل یهودو نو معنی دا ده چې ده ته تورات یاد دی نو دا د مظهر د علم د الله دی نو دې د وجه نه ده ته به د الله زوی چې هغه ویو نو الله په دې باندې رد کوي په پنځو طریقو باندې وقالوا وإذا مشرکان اتخذ الله ولدا نیولې دی الله تعالی ځان لره نازولی او بچی اول رب دا دی سبحانه پاک دی الله تعالی د هر قسم ولد او د شریک نه پاک دی الله تعالی د هر قسم عیب نه او د هر قسم نقصان نه سبحانه ښایسته کلمه ده دا سبحان الله الله د هر قسم عیب نه پاک د نقصان نه پاک د بچو نه پاک او دارنګې د شریکانو نه پاک سبحان الله الله د نازولو نه پاک د الله نازولی نشته دی سبحانه دویم بل له ما فی السماوات والارض بلکې خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي د اسمانونو او د ځمکې اختیارات د الله سره دي نو الله بچو ته څه ضرورت لري ما ته چې بچي غواړو خو په دې وجه باندې چې هلکه که سبا له زه بوډا شم کمزوری شم مریض شم نو زما دا بچي به ماله کار کوي نو الله وی اسمانونو او د ځمکو اختیارات ما سره دي نو زما بچي ته څه ضرورت دی اشنا خبره ده هیڅ یو شی هغې ته د الله ضرورت او احتیاج نه راځي ځکه اسمانونه او ځمکې او دې کې چې دا ټول د الله په اختیار کې دي د الله منقان دي کل له قانتون دا ټول دی الله تعالی ته تابعدار دي او تابعداري کوونکي دي قانتون معنا یو معنا خاشعون خشوع کوونکي دي عاجزي کوونکي دي الله ته او دویم کل له قانتون دا ټول شیونه چې اسمانونه او ځمکې کې دا ټول دی الله ته تابعدار دي بله طریقه بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی واذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی ځمکه او اسمانونه الله ډېر په ناشنا طریقه باندې پیدا کړي دي بدیع دې ته وایي چې مخکې د دې نظیر او مثال یې نه و او بیا الله رب العالمین اسمانونه پیدا ځمکې پیدا کړلې چې مخکې د دې هېڅ نقشه نه وه دې ته بدیع وي هلکه د اسمانونو نقشه هېڅ موجوده نه وه د ځمکې نقشه موجوده نه وه الله داسې ښایسته اسمانونه جوړ ځکه چې مخکې موږ ویلو چې اوبه وي مخکې په دې دنیا کې دې له الله ړق ورکړو حرکت یې له ورکړو د دې نه یو بړاس اوچت کړه د بړاس نه بره اسمانونه ښایسته جوړ کړو د دې لوګي نه او د دې اوبو که چې کومه رڼا وه د دې نه بره نور او سپوږمۍ او ستوري چې هغه جوړ کړل دې رڼا نه او دارنګې دا لاندې نور کومې اوبه چې پاتې شوې نو دا یې منجمده کړه او په دې باندې بره ځمکه چې هغه پیدا کړله او بیا یې خوره کړله نو بیا دا ځمکه داسې خوځېدله انسان پې ژوند بیا نشو تېرولی نو الله پې دا غټ غټ غرونه دا یې پې میخونه ووال نو ځمکه مضبوطه شوله کله چې الله د بندګانو نه خفه شي زلزله پې راولي نو داسې وړه کوي بندګان ویرېږي او کله آبادین یې راپرېوځي او کله څه وشي چې بنده الله خفه دی ګوره دا ځمکه در باندې شلولی شي او دې ځمکې کې د دننه نه ایستلی شي د الله خلاف مه کوه په الله بغاوت مه کوه الله کولی شي په لار کې به روان یې په دې ځمکه کې به دې راکاږي د الله ګوره ډېر قوت والا ذات دی نو الله به یې داسې وکړي یا نور تندر ونیسي سپوږمۍ دا د ګناهونو وجه نو بدیع السماوات والارض الله رب العالمین ناشنا پیدا کوونکی داسې چې مخکې د دې مثال او نقشه نه وه الله پیدا کړه اسمانونه هم پیدا کړو ځمکه چې هغه هم پیدا کړه دارنګه علما وایي د دې نه بدعت ماخوذ دی بدعت هم نوی کار ته وي په دین کې نوی کار کول هغه نوی کار چې په قرآن کې نه وي په حدیث کې نه وي په عمل د صحابو کې یو کار نه وي یو خبره نه وي یو سړی هغه کوي نو دې ته بدعت ویلی کېږي بدعت شرعي هغه دغه دی چې د الله او د رسول نه یو خبره نقل نه وي یو عمل د هغو نه نقل نه وي د صحابو نه نقل نه وي یو سړی هغه کار کوي هغه عمل کوي نو دغه عمل ته څه وي بدعت چې هغه ویلی کېږي بدعت فی الدین رسول الله صلی الله فرمایل من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چا چې په دین زمونږ کې نوې خبرې پیدا کړي چې هغه د دې دین نه نه نو هغه عمل به مردود وي لکه ډېر بدعات د دې زمانه کې اوس شته دی که نه په جنازو کې بدعات دي په جومات کې بدعات دي دارنګې په دې روژې میاشتې شي
هلکه وایي قضای عمرې چې د هغه وکوي په آخري عشره کې یو ورځ یې خاص کړې 20 یا بله کومه شپه یا په 30 شپه باندې بس یو 4-5 رکعته مونځ چې د هغه وکړي 4-5 مونځونه وکړي بس وایي دا د ټول کار قضایي شو بس قضا نه که دا کوم ځای کې راغلی ته به مونځ نه کوې په کال کې به دا یو وخت 5 مونځونه کوې به ټول کال قضا وي دا بدعت دی په دین کې نوې طریقه ده په دې باندې ته الله نه معاف کوي هر مونځ تپوس به تا نه رب العالمین کوي 5 ټیمه در باندې مونځ فرض دی سهار مونځ ته ولې نه وې پاڅېدلی پاخستن مونځ ته ولې نه یې تلی مونځ دې ولې نه دی کړی او د ماسپښین مازدیګر ماښام ټول مونځونه په سړو زنانو باندې فرض دي دا به کوي دا به نه پرېږدي که بیمار هم کوي به او که جوړ هم کوي به او که په ولاړه باندې وس وکوي به او که په ولاړ په ناسته به کوي او په اشاره باندې به کوي خو مونځ به نه پرېږدي دا بدعت دی قضای عمرې کوله صلات احتیاطي چې د هغه کوله او دارنګې نورې بعضې طریقې چې د هغه کول باران کله ډېر شي اذانونه پکې شروع کړي الله اکبر خلک اذان دا بدعت دی دا په کوم ځای کې راغلي چې باران کله زیات شي نو د الله نه به دعا غواړي دې ټایم کې صدقه به کوي مونځ به کوي چې الله باران ډېر شو واوره ډېره شو دا خلک پکې اذانونه چې د هغه شروع کړي نو دا بدعت دی داسې په دین کې ډېر شي بدعت دی چې هغه خلکو له ځان نه جوړ کړي دي واذا قضى امرا فانما يقول کله چې اراده وکړي الله د یو کار په باره کې نو فسقنا نو وایي هغه کار ده کن شا فیکون له پس هغه وشي الله دومره لوی ذات دی نو الله بچو ته ضرورت نه لري الله د یو کار اراده وکړي چې زه پلانکی کار کوم الله هغه کار ته وایي وشه بس ایسته وشي نو بچي ته څه ضرورت دی نه په الله باندې څه احتیاج راځي نه په الله باندې کمزوري راځي نه په الله باندې غفلت راځي او نه د الله چاته ضرورت راځي چې نه راځي نو بچو ته څه ضرورت دی چې مشرکانو تاسو الله ته کنځلې کوئ چې د الله لپاره بچي څوک ثابتوي نو دا الله ته کنځلې دي چې الله ملایکو ته څوک د الله نوڼه وي د الله ته کنځلې دي عیسی علیه السلام او عزیر السلام ته د الله زامن وي یا باباګانو ته د الله نازولي وي نو دا الله ته کنځلې دي الله په دې باندې ډېر خفه کېږي تا ته څوک کنځلې کوي څومره خفه کېږي رب ته کنځلې دي دا الله وپېژنه دا نازولي د الله نشته دی او دا اولیا او بزرګان ټول عاجزه دي او مړه دي او په دې قبرونو کې پراته دي او له مه ورځه مه تعویذونو پسې ګرځه او مه بندونو پسې ګرځه او مه زیارتونو پسې ګرځه داسې نه شي کولی مرګ به در باندې راشي پس د مرګ نه ګوره بیا دغه ستا په قبر کې نه پکارېږي او نه د دنیا کې پکارېږي دغه زیارتونه اولیا بزرګان الله بندګي وکړه چې په قبر کې هم د بندګي په کار راځي او په آخرت کې هم د په کار راځي الله راضي کول کوشش په کار دی ته چا پیدا کړې الله دغه الله ستا بیماري مخه کولی شي او دغه الله رب العالمین تعالی عزت او ذلت در کولی شي نو ولې د بل چا نه غواړې بیا د مړو نه غواړې واذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي یو کار فانما یقول له یقینا وی هغه کار ته یا هغه کار باره کې کن وشه فیکون پس هغه کار وشي واخر دعوانا الحمد